یو غلام و غلام دروغجن چغلی خورو نو بازار کې خرڅېدنو یو سړي چاته وی دا غلام خرڅوي یو وی صاحب پکې شته ای وړو شور مه کوئ وی صاحب پکې شته نو هغه خرڅوونکي ورته وایي هغه مالک وی نور خو دا کار ښه ډېر بد دی او ښه کار کوي زبردست خو یو صفت پکې دی چې په دروغه چغلي خوري دروغجن دی په دروغه چغلي خوري وی دا وړه خبره ده چې دا کار بد دی نو ماله کار والا سړی په کار دی وی نه دا کار تکړه دی خو په دروغه چغلي خوري وی هېڅ پروا نشته ځه نو کور ته یې راوست ګوره جرم اوس دې جرم ته یې ګوره اوس چې کور ته یې راوسته نو دې خو د دروغو بلد و دروغجن سړي نه بیا د خپل رو نه خطا کېږي نو دې دغه ته وایي دې ښځې ته یو ځل وایي دې نیکې ته وی خبرې وی نه وی بله ښځه در باندې کوي ګوره دروغ ورته ښځې ته خو چې ده وایي چې په تا بله ښځه کېږي خو دا خو د کلاشینکوف ډز دی نو ښځه کوم ځای دا مني بله ښځه در باندې کوي وی نه یاره وی تا ته پته نه لګي چې دا بله شپه یم شپه بار واغلي چې ته دوستانو له تللی تا ته پته نه چې دا وخت ناوخته مخکې وروسته دي خو ښځې خپله ده که زما منې که نه منې خو دا مې د ته وي سبا بیا به وایي چې ته زما غلام یې او تا ته پته و ما ته دې ال نه دی ویلې نو که ځان له څه غم کولی شي نو ځان له غم وکړه بله ښځه نن ده که سبا در باندې کوي خو ګورې ما یاد نه کې دا دروغجن به زر دا ټکې راته وایي ما یاد نه کې وی یادوم به د رښتینولي کوم ته دا یو ځل ووایه نو که ده تا ته بیا دروغ یې نو راشه ما نه تا سره ګورې ښېګړه لټوم نو ما یاد نه کې نه تا ولې ښه دې سره به څه کوو ښځه په ژړا شوه نه وی چل راځي خلاصولی دی شمه وی څنګه وی یو د ده د ګیرې د دې غړي لاندې دا غړې دا مرۍ سره د دې یو دوه درې ویښته ماله راکه نو هلته یو تعویزګر دی په هغه به تعویز وکړم نو د هغه بلې ښځې نه به اړه تور شي او تا سره به مینه زیاته شي نو د غري نه ویښته څنګه وله راوالم وایي کوټه کې کور کې د سره یو ځای سملي خو چې کله اوده شي نو چاړه راواله او د دې نه یو دوه ویښته را کټ که غلې غوندې او ماله راکړه ښځې وی دا خو رښتیا چې ښځې ډوب خور شي نو خو دوه ویښته دي دی به پیم نه شي او ما به دې په قینچې په چاړه را کټ کړي دا وایي ټیک شوه هلته هغه نیک لاړ وی خبرې څه چل دی وی ښځې دې بل چا سره لینډ سیده کړی دی غریبه ایستم نه ده خبر بل چا سره لینډ سیده کړی دی وی دا ګوره صاحبه زه ستا کور کې دننه ماسې نه ما ورته یاد نه کې زه خو ستا خیر لټوم تا خیر لټوم کو زه دې یاد کړم ګوره بیا را تال نه ویم نه نه وای نو بس بل چا سره لینډ سیده کړی دی او نن دې که سبا دې وجنې دی ما څنګه وجنې ښه ته داسې ځان د قصد اوده که چاته یو ورځ د نن نه پس خوب په بیداری بس کوه هغه غریب یې یارولی دی هغه به ځان سره توره یې ښوده پخوا خو بانډیسیانو توره به ښوده دا یې د قصد اوده کړی خرخر ښځه راغلې چاړې راغشتې ده چې هغه ویښته غریبه را کټ کړي تعویز له بس دې خو پیو چې دا خو چاړې جوړ ده ما مری پسې راواغېسته و ښه ماته خو هلک رښتیا وې چې ټس شو په تورې واله سر یې ته یې خوغورده ښځه غریبه مفتو کې لاړه لاړ د ښځې رونو پسې وی راشه خورې ده له مفتو کې مړه کړه هغوی تورو پسې راله چې دې د کوره وته دې هلته بېغمه کړ کور خالي پاته شي دا د دروغجن نو که یو سړی وایي چې ما خو دا شیطانت وکړو دروغ مې وویل دوه مې مړه کړل او زه پکې نه جي د هغې دواړو قاتلانو ګناه ستاو شوه د دواړو ګناه ستاو شوه یو وزیره یو بادشاه له به یو بانډیسي سړی راته او سړی ښه سړی و نو بادشاه ورسره ډېره زیاته مینه کول اوس یې سزا درته ښیم دلته خو یې دوه بېغمه کړل دلته یې راته اوس هغه سزا ښیم نو بادشاه له بانډیسۍ به راته و بانډیسي سره به یې ډېره زیاته مینه کوله نو دا وزیر خفه و چې دا بانډیسۍ راځي او بادشاه ورسره ډېره زیاته مینه کوي او کله ولن پیسې هم ورکوي ورېږه دا لانجه خط خرابول غواړئ نو یو ځلې دې بانډیسي ته وی ته خبرې وی بادشاه خو تا سره ډېره مینه کوي که نه وی او وی خولې نه د ظالمه څخه بین ځي وی زه خو خوله پاکوم وی که پاک یم کې نو بین تی ځي او بادشاه ما ته ویلي چې د دې سړي د خولې نه بوی ځي خو که بیا بدبوی خولې سره راغی نو ښه به نی نو بیا نو چې خبرې کوي لږ یو بوټی داسې په دې خولې باندې لاس ږده
داسې لاس ورته نیسه چې ستا دا بین دې لاس سره رامنې کېږي چې بادشاه ته تکلیف نه وي ښه هلته بادشاه ته ویې بانډیسي خو پیسې میسې د نه په چل ول کې وباسي وی نه ما سره خو ډېره مینه ده نه وي هغه لګېږي چې د بادشاه د خولې څخه بړا زیق پودې ته به لاس نیسي وی دا دې سو وی ښه پته به راته ولګي چې بانډیسي څنګه راغی هغه یې پرې کړی هغې غریب خولې پودې ته به لاس نیو بادشاه پوه شو چې دا خو واقعي مانه پیسې میسې وی زما د خولې بړاس پې دومره بدلېږي نو بادشاه نو خیار و که دې اوس وجنم خلک وی غریب یې مړ که نو هغه یو چټ ولیکه ودرېږه هلکه باندې سي چټې وله ولیکه وی دا به پلانکي ګورنر له یوسې د خپلې علاقې مشر له او دا خط به هغه له ورکې او دا خط یې بند کړه د پاسه لفافې بنده کړه او مهر یې پې وواو او په خط کې هغه ګورنر ته لیکلي و چې دې درغې سر ته ووه مړې که هغه علاقې ضلع چې کوم افسر دی ډي سي یو وته وی او که ګورنر وته وی او که ډي پي یو وته وی او که هر څه ته وله څه نوم ایږدې د خط واغش د دې غریب خدا خیال و چې په دې خط کې به څه پیسې لیکلي هغه له بور شمراله به راکړي غریب څه خبر چې بارته و دا وزیر پوه شو چې دا خو د ما سکیم جوړ ناکام شو دلې جوړ په دې کې انعام لیکلی دی دته خو ویلو سزا ده د وزیر خدا خیال و چې جیل ته به ولیږي او مړ به کړي منځ کې خو یې له خط ورکړه نو وزیر زر بار ورته وی څه درکړل باندې سي غریب خو نه دی خبر چې دننه پکې څه لیکلي دي وی دا خط یې راکړه څه دي پکې جي مهر پې لګېدلی دی لکه داسې معلومیږي لکه چې مضبوط انعام یې درکړي داسې وکړه دا خط ماله راکړه زه به یې ورسو نه یار مړه ماله راکړه دا 50,000 روپۍ د 10,000 واله ته څه کې اوس هغه ګورنر لځې د هغه خو مطلب دا و چې لږې پیسې بدله ورکړم او دې کې خو بیا ډېر رقم لیکلي خط وزیر واغېش خو چې هغه له څنګه ورغی هغه خط کولو کوي کېنه اوس دله کاوه دم کم اوس دې برابر کم جلات ته واکې وواده سر ته سر یې ته خوا وغورځو بل ته سکیم جوړو هغه عبدالرحمن بابا وایي که نه وی کوی مه که نه د بل سړي په لار کې چې ستا به د کوی په غاړه لار نو حاصل دا دی چې دروغجن دغه څه ده دروغ خطرناک جرم ډېر خطرناک دروغ اوس مونږ وایو سله چې دا دوست مې خوشحاله شي دا ورور مې خوشحاله شي دا ملګری خوشحاله شي او خفه کېږي به څوک تاسو یې ووایئ څوک به خفه کېږي نو اوس تی فیس نتیجه ته راوباسه الله خفه کې که ملګری خفه کې اوس که ملګری خوشحاله الله به خفه کېږي او که الله خوشحاله ملګری به خفه کېږي نو اوس هوښیار سړی به څه کوي ملګری د خپل کار کوي کوشش به کوم چې دیم خفه نشي خو که داسې مسله راله چې د الله او د ملګري مقابله شوه الله به خوشحاله ساتم ملګری پې شو خپل کار یې پې شي په دې نتیجه شو دروغ به بلکل نه وایي رښتیا خبرې به کوئ دروغ بنو او د دروغ ګورې مختلف قسمونه دي دا میسج چې دا بعضې خلک دروغ کوي هغه بلکل څوک د لیډر صفت کوي په دروغه خفه کېږئ ما او څوک د خپل مشر صفت کوي په دروغه څوک د بل مشر صفت کوي په دروغه دام دروغ دي او دا یو دروغ نه میسج چې د 100 کسو ته ولېږه نو 100 دروغه دي وې جرم ته یې ګوره چې زرو ته دی ولېږه نو 100 دروغه دي وې زر دروغه دي وې او چې بیا هغې خلکو نورو ته ولېږه هغې بیا نورو ته ولېږه د دې نه لکونه دروغ جوړ شو نو څومره ظالمه ګناه دی وګټله تا ته خو معمولي شي ښکاري چې د لاس یو ټک دی او ور دې کوله دا معمولي خبره نه ده چې ستا چاته خور کو بیا د هغوی نه نورو ته خور شو د هغې نه نورو ته خور شو دا ټوله ګناه دې په سر وربار شوه دا یو دروغ دویم دروغ څه دي دویم دروغ اکثر دا بعضې ډاکټران کوي میډیکل سرټیفیکیټ هغه له لاړ شي هلته خو دغه وي محکمه وي ورشه میډیکل سرټیفیکیټ راوړه چې ته فټ یې که ته انفټ یې هغه هلته 100 روپۍ 200 1500 روپۍ جمع کړي او هغه بابو وله دسخط وکړي او دی راځي دلته کې ډاکټر پیسې والي نه چیک اپ وکړو چې سترګې دې روغې دي که نه دي نه یې غوږونه وکتل چې غوږونه دې روغ دي او که دې روغ نه دي نه یې وله وجود وکړه چې وجود دې روغ دی او که ناروغه دی او دغه ځای نه یې وله مفتو کې دسخط وکړه او سرټیفیکیټ یې راواخېست دا دروغ په دې دروغو چې دته نوکري میلاو شوه تنخوا ده واخېسته او ټوله ګناه ورسره د هغه کېږي دا وړه خبره نه ده دلته د ملګري دپاره لاړ عدالت ته او د دروغې ګوۍ یې وکړه څومره پیسې هغه وګټلې هغه ملګري دی ځمکه به هغه وګټي پیسې به هغه وګټي دروغ ته وویل ته په عدالت کې څومره جرم دی وکړه ظالمه په
په بیا سرټیفیکیټ خرڅول، په بیا سند خرڅول، دا دروغ. د ما سره دا سبق ویلی دی، د ما سره دا 10 پاس کړی دی، دا 12 پاس کړی، دا 4 جمعات یې ویلي، دا ټول دروغ کې راځي. هلته چوټي اخلي جي بیمار یم چوټي راکا، افسر ورته وایي ته خو روغ یې، ورېږه جي میډیکل سرټیفیکیټ به راوړم. ډاکټر ولیکي چې دا ناجوړه دی، دله 2 میاشتې چوټي ورکړه. ډاکټر خو 200-400 پیس والی، میانځ کې سړی جک جوړي د ډیوټۍ قابلي، جک جوړ د ډیوټۍ قابل، هغه دا دروغ شو. یو نه دی د دنیا دروغ. په دې معاشره کې روزانه د خلک لګیا دی، په مختلفو طریقو دروغ دی، په مختلفو طریقو دروغ دی، مونږ یې وایو. وطن کارډ وای 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 اخو پکې پرېدا جی دا سیلاب هلته به ولیکي دا د کور هم سیلاب والی دی، نو سیلاب د هغه کور په دوربین کې هم نه دی لیدلی. دا دروغ، دا دروغ شي. دا ټولې خبرې دا چې څوک چاله تصدیق کوي او دا ګوته وله لګوي، دی خو دا دوست مې دی خوشحاله بشي، ضرور مې دی خوشحاله بشي، نو پیدا هغه بل ته ورسېدله، و خیرت دوزخ تا ځان له خراب کو، وخت کې به قبر کې تا له شلولې کېږي. خدای تا له ځان نه خفه کړه، هوښیاره ده که قمقله خبره ده. دریو ځایونو کې دروغ جایز دی. هغې کې علما وایي کوشش کوو چې توریه وکړي، توریه خو که نه کېږي نو خیر دی. یو دروغ په جهاد کې، جهادي میدان کې کافر سره جهاد کې، او هلته که هغه ته مخامخ وایي چې راځه او درغلم، نو بیا خو در باندې هغه ضرور کېږي، او هغه له په څه طریقه چل ول کې، هغه ته یو طرف وښي او ته ولې په بل طرف راتاو شي، دا خیر ځکه هغه دین تقویت راولي، دا اعلا د کلمت الله راولي، هغه کافر ختمول غواړي، دا خیر دی. دویم چې د دوو مسلمانانو صلح کې نبی علیہ السلام وی دی کې چې څوک دروغ وای نو وی دام دروغ جن نه دی. تا مقصد دا نه دی چې دوه تبا کم، مقصد دا چې دواړه روغ کم. نو که ته رښتیا وایې چې هغه خو هغه یو ده چې ورشي نو خو هغه بل پسې په غوسه که نه، نو ګډې وډې ووایي. نو که ته هغه ګډې وډې رسوې خو خبره نور هم روانېږي، نو خیر دی. او هلکه ستا یې صفت کوې، بل له ورلې هلکه ستا یې هم صفت کو، نو خدای به روغه راولي. دا دوه شو. او دریم نمبر کم ځای دی چې ښځه مبارکه دنه خپی او رضاکې یې. بشیر جانه زما دا خبره اورئ چې ښځه دنه خپی او ته رضاکې، نو ولې که هلته دروغ نه وی خو غم درته جوړېږي، کور دې روان. خو دا هم هسې نه چې د دې دا مطلب نه چې روزانه ښځې ته دروغ وایه، نه دا ګورې په غلطه لار نه شی چې داسې حالت ته خبره ورسېږي که ته دا دروغ نه وی نو کور دې روانېږي، طلاقو ته نوبت رسي، دشمنی درته جوړي، کور دې روانېږي دننه. نو خیر دی که بیا ورته څه چل ول وکړې، توریه موریه وکړه خیر دی، او یا دروغ ورته ووایه چې کور د روانېدو نه بچي. دې دریو نه علاوه په نورو ځایونو کې دروغ منه دي. نو دروغ ډېر خطرناک جرم دی. د دواړو جهانو مبارک سردار فرمایي وی بعضې وخت یو سړی د خولې نه یو خبره وباسي، ان الرجل لا يتكلم بكلمه، یو خبرو کې لا یلقي لها بالا، دی وی مړه دا څه وړه خبره اړو توجه نه ورکوي. دومره خطرناکه چې یهوي بها فی جهنم 70 خریفا، د هغې د برکت نه دته په جهنم کې 80 کاله غوټه میلاویږي. نو دا خطرناک څیزونه دي د مارونو، ګورې ډېر خطرناک څیزونه. د دې نه به ځان ساتې د دروغونه قطعا. یا دروغ ووایه نو یو ملګري هغه ته ووایه وروره خفه کېږه ما، او که خفه کېږي خپل کار کوه خو چې ما نه زما پاک پروردګار خفه نه شي، او زما ښکلي پیغمبر ته رسوا نه شم د قیامت په ورځ باندې. دروغ به نه وایو ښه انشاءالله العظیم. کوشش به کوو چې رښتیا ووایو. رښتیاو کې د ګټه ده، په دروغو کې د ګټه نشته. په رښتیاو به الله خوشحالېږي. الصدق ینجي والکذب، نبی علیہ السلام فرمایي چې صدق سړي له نجات ورکوي د خدای په نزد، او کذب یهلک، دا سړی هلاکوي او بربادوي. نو الله دې موږ د دروغو نه وساتي. او چې کوم دروغ هم ویلي الله دې راته معاف کړي. الله که زموږ نه په قصد یا په غلطۍ څه دروغ ویلي شوي دی، الله ته یې راته معاف کړي. الله د جمعې مبارکه ورځ ته هغه دروغ راته معاف کړي، ته یې راته معاف کړي، او ته د نورو دروغو نه وساتئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی د منافق درې نښې دي. یو نښه دا ده چې دې خبرې کوي دروغ به وایي،
دویمه نښه دا ده چې وعده کوي د هغې خلاف ورزي به کوي. او دریمه نښه دا ده چې ته په یو خبره کې اعتماد کې ټګي به در سره کوي او که امانت دې ورسره کېښود خیانت به کوي. او یو بل حدیث کې د څلورو ذکر دی چې د منافق اربع من کن فيه کان منافقا خالصا. دا څلور نښې چې چا کې وي دی به سوچه منافقي. نو په هغې څلورو کې خو درې دا شو لکه دروغ، د وعدې خلاف ورزي، او د امانت خیانت، او څلورم اذا خاصم فجرا، چې چا سره خبرې کوي او جګړه جوړه شي نو کنزل به کوي، کنزل مار. نو دروغجن سړی منافق دی، کنزل مارم منافق شو، او وعده خلافم منافق شو، او خیانتګری سړی دام منافق شو. دا د حضور پاک مبارک فرمان دی. نن دته د دې لومبۍ خبرې بیان کوم د دروغو متعلق. دروغ ډېر لوی جرم دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کم انسان دروغ وای د ده د خولې نه یو څښا بین روځي، هغه څښا بینې دومره خطرناک دی چې یو میل د ده د خولې نه بدبویي خورېږي. یو میل. نو چې یو میل د ده د خولې نه بدبویي خوره شوه نو انسانان خو پې نه پوهېږي، فرشتې پې پوهېږي. نو فرشتو له څونه ضرر دی، او دا فرشتې به ورته څونه خیرې کوي چې ظالمه لکه یو سړی ډیران راوغورځوي د چا مخې ته یا د چا د کور مخې ته راوغورځوي، نو دا سړی ورته څونه خیرې کوي ظالمه موږ دې په بدبویۍ باندې خراب کړو، او دا ډیران دې د ما مخکې راوغورځو ما له دې بدبویي راوسته. دقه رنګې فرشتې به م ورته خیرې کوي چې ظالمه د خولې نه دې داسې ګن راوویسته چې موږ دې په بدبویۍ برباد کړو. نو د دروغجن سړي د خولې نه داسې بدبویي چې یو میله پورې هغه محسوسېږي. دروغ متعلق قرآن شریف کې الله فرمایي چې څوک دروغ وایي وی په غیر د الله لعنتي الله وایي، او لعنت د خدای د رحمت نه لرې کېدو ته وایي. مطلب دا چې کم خلق دروغجن دي په دې به د خدای رحمت نی، د خدای د رحمت نه به دا خلق لري. دومره خطرناک جرم دی دروغ. مسلمانان زمونږ نن سبا دروغ وایي، او پخوا خو مسلمان څه کوي، کافر و بم د دروغو نه ځان ساته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله د هجرت په سفر روان دی او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورسره دی، نو حضرت ابوبکر صدیق خو به خلکو پیژنده بازی او اب نبی علیہ السلام به ونه پیژن، نو دا هغه نه به تپوس کو دا در سره څوک دی. نو حضرت ابوبکر وی یریدم چې که زه وایم چې دا فلان کی دی او زمون ښکلی پیغمبر دی نو هسې نه څوک تکلیف ورته ونه رسوي، او که چېرته ده ویم چې نه غلط سړی یاد کړم نو دروغجن به شم، نو هغه به داسې ښکلې خبره کوله چې د دروغو نه به یم ځان بچ کو او حضور پاک به یم بچ کو. وی هذا رجل یهدینی السبیل، وی دا هغه سړی دی چې ما ته لار ښیي. نو ګوره خبره رښتونکې ده، د هغه مقصد دا و چې ما ته د هدایت لاره ښیي او ما ته د جنت لاره ښیي او د خدای د نزدېکت لار راته ښیي، او خلکو به دا مقصد اخیسته چې دا ظاهري لار ورته ښیي، دی لار ښودونکې د رهنما د لارې د لار ورته ښیي، خو د دروغو نه به یې ځان ساته. سراقه ابن مالک چې کله دا د مکې په بدماشانو کې لوی بدماش نو چې نبی علیہ السلام مبارک د مکې نه الله محفوظ ویسته، نو دی کافرانو د حضور پاک په سر مبارک کې د سلو خان انعام ویست. وی که چا پیغمبر علیہ السلام جمدی راوست او یې د هغه سر راوړو نو موږ به هغه له د سلو خان انعام ورکو. نو قمقل وکن چې تاسو گیر چاپیره ولاړ وی حضور پاک د نه خدای محفوظ ویست، ځکه حدیث پاک کې راځي
دی د شپې ورلل په نبي علیه السلام د کور مخکې ودرېدل. وی سار به دې روزي نو د هر قوم نه پکې یو کس شامل او تورې ورسره په لاس کې وي. وی په شریکه به پې غزارونه وکړو نو قوم به یې د چا نه بدل اخلي. نو چې حضور پاک په خپل بستر سم لاس نو جبریل علیه السلام والا راغی. وی ته خبرې؟ وی نه ولې؟ وی کافر خو درنه ګیر چاپېره تو دي او ټولې لارې درته نیولې دي او تورې ورسره په لاسو کې دي. وی څه به کوو؟ وی د الله حکم دی چې کله شپه پخه شي نو روزه او یو موټې شګې به راوالې او دا به ووې سواء علیهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. دا آیت به ووې او شاهت الوجوه دا به ورسره ووې چې د دې مخونه د خدای تور کړي. نو دا شګې راواله او دا ورونو له نو دوی دا ستا شګې به الله د دې کافرانو سترګو ته ورورسوي او تا به خدای محفوظ وباسي. نو د حضور پاک خو په الله مضبوط اعتماد و. شګې راواغشتې وینوستې هغه شګې خدای د کافرانو سترګو ته ورسولې. هغوی په سترګو کې چې د چا شګې پرېوځي خو سترګې مږي سترګې مږلې. حضور پاک فرمایي زه راووتم دوی لګیا دي سترګې مږي بق بق ګورې د سترګو نه اوښکې روانې دي او ایماني دي نیخ پې د پاسه تېر شو. الله حفاظت وکړو. نو سار وختي ورل په حضرت علی رضی الله عنه باندې د دې خدا خیال و چې په دې بستر حضور پاک پروت دی. نو چې ورغې نو علي صاحب د نبی علیه السلام په بستر د پاسه پروت. وی څه شو؟ نبی علیه السلام یې ورته یادو. نو هغه هم ورته دروغ نه وایي چې چېرته لاړ. وی ما ته پته نوره نه لګي خو د دې کور نه وتی دی په دې لاره تللی دی. وی لار کې خو مونږ ولاړو مونږ پیسنګ پې نه شو. وی نور نه پوهېږم خو په دې بستر ملاستو د دې نه وتی دی. نو هغه نظر بند که څه سات او بیا پرېښود. نو علي صاحب ګوره څونه بهادر دی. حضور پاک مبارک ورته فرمایلی و وی ما سره د مکې د خلکو امانتونه دي نو ته به خلکو له هغه امانتونه ورکړې نو بیا به مونږ پسې راځې. ګوره کافر و خو نبی علیه السلام د هغوی په امانت کې خیانت نه کوم. نو ظالمانو ته پته هم و چې مونږ بق بق قتل او خدای رانه ویس حفاظت یې وکړو. نو بیا مونږ کوم ځای رانوي شو خو هغه خپل سکیمونه او سازشونه یې نه پرېښودل. نو د سلو اوښانو انعام یې ویست د حضور پاک په سر مبارک. نو چې د انعام یې ویست سراقه ابن مالک وی مې چې د انعام خو به زه ګټم خو دا به څنګه ګټم. وی یو مجلس کې ناستو وی دې کې یو سړی راغی عمده باس چلیږي د نبی علیه السلام چې چرته لاړ او کم ځای به یې او کم طرف ته لاړ. وی هغه سړی وی چې د دریاب په غاړه مې یو څو کسانو لیدل او ورسره اوښانې دي دوه او په هغې روان دي او دوړې ختې. نو دا سراقه ابن مالک وی زه پې پوه شوم چې دا نبی علیه السلام دی. وی مې چې بل څوک پا نسي. وی مې چې نه دا هغوی نه دي دا خو پلان کې سړی زمونږ د دې قوم تجارتي قافله کې تللی دی دا هغوی دي. دا مې ځکه وي چې هغې پی نشي او لږ ساعت کېناستم چې دا ملګري را باندې شکیان نشي. نو بیا غلې غوندې پاسېدم. نو ما ویندې ته وی چې داسې وکړه چې دا اوښه زما بوزه او د کوټې شاته یې ودروه. اس بوزه د کوټې شاته یې ودروه او زه په دروازه ونه وتم چې څوک را باندې پی نشي. نو کوټې ته وختم او د کوټې نه په شا باندې نیزه مې په ځمکه ولګوله او کوز شم. په نیزه مې ځان وښویو او پاس سور شم اس مې ورپسې وځغله. یو ځای ته ورسېدم هلته نبي علیه السلام مبارک او حضرت ابوبکر منځ کوي. وی نبی علیہ السلام نیغ متوجه دی قبلی تا او حضرت ابوبکر کله داسې یو طرف ته ګوري کله بل خوا ګوري. یریږي په ځان نه ګوري په حضور پاک مبارک یریدل. ځکه وروسته راځي یو ځای کې چې نبی علیہ السلام ته وی هغه د کافران دي وی لا تحزن ان الله معنا. وی پام کوه لا تحزن معنا به حزن هغې غم ته وی چې سړي ته د بل چا د وجې نه پېښ شي. چې سړي ته ذاتي یری نو خوف ورته وایي او چې سړي ته د زوی د وجې نه یا د دوست د وجې نه یا د مال د وجې نه یره راشي نو هغې ته بیا حزن وایي حزن. نو موږ د دې لا تحزن معنا غلطه کوو. خلک یې دا معنا کوي چې مه یریږه. هغه د لا تخف معنا دا ده چې مه یریږه.
لا تحزن معنا دا چې ابوبکر په ما مه یریږه. معلومیږي چې د ابوبکر غم په ځان نو په نبی علیہ السلامو. که لا تخف نو بیا به مونږ دا معنا کوله چې مه یریږه، ځان کلک کا، ځان مضبوط کا، دا څه کې نه. لا تحزن په ما مه یریږه، ستا په زړه کې په ما یره ده چې په ما ته څوک تکلیف ونه رسوي، نو په ما مه یریږه. ان الله معنا، مونږ سره خدای ملګری دی که. نو ابوبکر صدیق په یو خوا بل خوا کتل، په نبی علیہ السلام یریده. نو سراقه وی چې زه وی کله ورنږدې شوم، نو ابوبکر نبی علیہ السلام ته څه خبرې وکړې. همدغه ورته وی چې صاحب هغه سراقه را روان زمونږ د مکې د ښار هغه مضبوط بدماش نیزه ورسره ده او په اس دی. وی حضور پاک څه خبرې وکړلې، زه خو ته لرې یم. او وی ناګانه سخته ځمکه، او بخاري شریف کې حدیث دی، دومره سخته ځمکه ده چې کلکه کاڼي دی. او وی زما د اس د خپې پکې دننه ننوتې، او سینه مې ځمکې سره د اس وجنګېدله، زه دې پړ مخې پرېوتم. پوه شوم چې ما ته خیرې وشوې. نو عربو به فالونه کتل. وی ما سره یو بټوه وه، بټوه مې راوسته، هغې کې غشي پراته دي، مې وړقوله. په یو غشي به یې لیکلي و لا، او په بل به یې لیکلي و نعم. لا دا معنا چې دا کار مه کوه، نعم دا معنا چې دا کار کوه. نو ما هغه غشي وړقول، ګورم چې ما ته غشي سوی. نو وی چې غشي مې وړقول، سترګې مې پټې کړې، یو مې تېره ووست. نو په هغې یې لیکلي و لا، دا کار به نه کې. خو یې د غشو مې ونه منل، ځکه د سلو خان و انعام دی پکې که نه. وی ورلم نبی علیہ السلام لا دینه مخکې. وی ما ورته وی چې تاسو ما ته خیره وکړه او بس ما معاف کې، بس زه واپس د نظم. وی حضور پاک ما ته وی ښځه معاف مې کړې. وی چې وی معاف مې کړې، نو وی ما اصله پړي له زور ورکړه، نو اس راووته. نو هغه بټوه مې وړقوله، غشي مې وړقول، غشي راووت. لا دا کار مه کوه. خو د غشي مې ونه منل، پیسو ته مې ټینګ نه کړی. نو بیا مې اصله پونده ورکړه. خو چې اس بیا یو څو قدمه واخیستل، بیا یې خپې په ځمکه ننوتې. 3 ځله دا کار وشو. بس ما وی د الله رسوله دا 3م ځل دی، او بس ما معاف کا. وی بیا د سرمنې په یو کاغذ یو ملګری ورسره دی، عبدالله ابن ورقت عامر ابن فهیره، دا سرمنې په کاغذ ما وی مال یو امان نامه ولیکه، چېرته په ګوتو در نشم چې ما ته غږ نه کوې. ایراله ولیکله. وی مې چې زه به دنه لار ساتم. ګوره کافر دی، د حضور پاک د سر دشمن دی، د مبارک سر. نو چې په لاره را روان دی، نو دا بدماشان په نبی علیہ السلام پسې خواره دي. نو دی ورته سوی دې ځمکې ته ګوته نیسي، لیسه هاهنا، وی دلته نشته. دا نه وایي چې په دې لاره نشته. ګوره دروغو نه بیا هم ځان ساتي. ځمکه ګوتې ته نیسي، وی دلته نشته. لیکته دلته خو نشته که نه. او څه به یې وی دا لار ما کتلې ده. نور به یې نه وي چې په دې لاره نشته، دا لار ما کتلې ده. نو خلکو به دا خیال کو چې دلته واقعي نشته، هغوی به دلته دا معنا اخېسته چې په دې لاره نشته. او دا لار ده کتلې ده، نو معلومیږي دا چې نبی علیہ السلام په دې لاره نشته. نو رب العالمین د حضور پاک هغه سړی چې د سر یې دشمن وله خدای څوکیدار جوړ کړ. خو ګورې دا مې دې پورې دا خبره وکړه، دا نوره خبره زیاتي پکې راله، دې پورې چې سراقه کافر دی، دروغ نه وایي. دا لار ما کتلې ده، دروغ به نه وي چې نه نبی علیہ السلام نوم به نه اخېسته چې هغه نشته په دې لاره. نه بیا خو دروغجن کېده، کافرانو به له دروغو نه ځان ساته. په بخاري شریف کې بل زمونږ یو اوږد حدیث تېر شو. حدیث ته هرقل ورته وایي. هرقل د ابو سفیان نه، ابو سفیان یو وخت کې کافر و، کافر. او هرقل ته د پیغمبر علیه السلام متعلق تپوسونه کول، ځکه حضور پاک هرقل ته خط لېږلی و چې ته په ما باندې ایمان راوړه، اسلم تسلم، په مې ایمان راوړه نو ته به محفوظ شې. نو هغه وی څوک وګورئ دره د قوم که شته که نشته، د دې معلومات اخلم. نو ابو سفیان په یو تجارتي قافله کې تللی و، دی والا راغی، تپوسونه ته کوي د پیغمبر علیه السلام. تپوس ته څه کوي؟ وی د دې سړي نسب څنګه دی؟ وی دی په ډېر ښه اعلی نسب کې دی. وی دروغ وایي که نه وایي چېرته؟ نه وی دروغ هم نه وایي. دوکه کوي که نه کوي؟ نه دوکه هم نه کوي. پلارانو نیکونو کې چې د پیغمبر تیر شوی دی که نه؟ وی نه دی تیر شوی. بادشاه پکې تیر شوی دی؟ نه بادشاه هم نه دی تیر شوی. او ورته وایي که د پیغمبر
یا بادشاہ په نسب کې تیر شوی نو ما به وی چې دا دې هغه بادشاہ دپاره چل جوړی دا پیغمبر چل جوړ نو ټولې خبرې رښتیا کوي نو ابو سفیان څه وایي عجیبه خبره کوي لولا ان یأسروا علی کذبا لکذبت علیه وی که دا یاره نه وي چې دا خلک به زما نه د دروغ او پراپیګنډ وکړي چې دا ابو سفیان دروغجن دی نو ما پې دروغ ویلي خو بیا به راته خلک دروغجن وایي ګوره د حضور پاک هغه دشمن دی چې جنگ احد کې دی د کافرو سردار غزوه خندق کې دی د کافرو سردار لیکن بیا هم د پیغمبر علیه السلام متعلق ته تپوس کېږي نو پوره صفا الوی او زه رښتیا ځکه وایم چې څوک دروغجن راته ونه وایي کافرو به هم د دروغو نه ځان ساته مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه نانوتوي یو ځل پولیس والا ورپسې ګرځېدل وارنټ ورپسې د ګرفتاره نا پولیس والا دیو نه پیژن نوم خو ډېر مشهور او ډېر خور و چې لوی عالم دی پولیس والا چې جومات ته راننوتل د خړې جامې چولي د خامته او خړ پټکې والې دی نه هغې وي دا به د جومات څوک دغه یي څوکیدار به نو خو چې پولیس والا راننوتل مولانا قاسم صاحب لږ د هغه خپل ځای نه یو قدم اخوا شو پولیس والا ته خلکو وی جومات کې دی چې رالل مولانا قاسم صاحب ته وی مولانا قاسم نانوتوي صاحب کم ځای دی نو هغه چې کم ځای باندې دی ناستو ته یې خوا شو هغې ته یې ګوته ونیوله وی دلته لږ ساعت مخکې ناستو نو دی ونه وی چې زه یمه که وی چې زه یم خو یې نیسي او که ده وی چې نه زه نه یمه نو دروغو کې راځي نو چې کم ځای نه قدمه خوا شو هغې ته یې ګوته ونیوله وی لږ ساعت مخکې دلته ناستو ګوره دروغو نه یې ځان سات چې دروغجن نشم او مولانا رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه سلام دا واقع پیښه شوی هغه پسې هم د پولیس وارنټ و چې دی ګرفتار کې خو پولیسو په مخ نه پیژن نو چې څنګه رادن نه شو او ده ته پته ولګېده چې پولیس رالل نو د ځای نه پاسېده همقه ځای نه پاسېد نو چې پولیس والا څنګه رادن نه شو پیژنده خو نه وی رشید احمد گنگوهی د جومات کې حکم دی وی دلته ناستو لږ ساعت مخکې نو پولیس والا خو په هیبت و هغې پوهېدي چې ناست خو همدی وکړه وی دلته ناستو دی ونه وي چې زه یمه یا زه نه یمه دروغو نه به ځان ساتئ او نن سبا خلک دروغ وایي دروغ او څومره دروغ اوهو توبه وباسه بیا نن سبا موبایل د دروغو یو لویه ذریعه جوړه شوې ده د دروغو هغه دغه به پې ولیکي څه ورته وایي میسج بلکل د دروغو او دنیا ته به یې خور کي یو ټک به ورکي په هغه یو ټک به دا خبر 200-300 کسانو ته ورسېږي ظالمه څومره ګناه دې وګټله حضور پاک مبارک نے یو ځل تپوس شو وی کبایر څه ګناه ده کبایر گناہ کبیره نو نبی علیہ السلام مبارک چې ورته شمیرل کول شرک او د مور پلار نافرمانی او فلان کې نو ناستو ډډې والې وه نو اخره کوي الا وقول الزور را پاسېد داسې الا وقول الزور الا وقول الزور خبردار غټه د کبیره ګناه ګورې دروغ خبره ده او نورت کې ډډه والې و دې ته را پاسېد ګورې خبردار د ټولو نه غټه ګناه کبیره دروغ دي دروغ یو ځل نه څو ځله صحابه وی مونږ وی چې نبي علیه السلام به ستړي شي یاره که چپ شو نو خبر دومره خطرناک جرم دومره خطرناک جرم او دنیا کم تاوان دی او آخرت کم تاوان دی دروغ د اسکول په دې کتابونو کې یو قصه چې د پخوا مالی دی اوس معنی یې دی چې د اتم جومات کې و که د شپږم جومات کې و یو سړی و هغه به ګډې چیلې ساتلې سرولې شپون کې دروغجن و نو یو ځل یې چغې کړې وی خدای مو بخه چیر آگیا زمری راغې نو خلک د کلي منډې کړې نو چې ودرېږه زمری راغی او د دې شپونکي دا ګډه چیلی خو به ماتې کړي نو چې ورغلل ویې کتل نو دې دقسې ناست دی او خاندي زمری کم دی نو بس خلک خو پوه شو چې دی مونږ هسې بېسه د کوره راوویستو زمری نشته هسې بېسه د کوره راوویستو ویې کړول دا ټوقه به کله کوله یو ځل په یقیني زمری راغی
چې زمري سینګ راغی په هغه ګډو چیلو ورته ونښود او د چغې کړه خدای مو بخه زمري راغی مدد له راشه خلکو یې مړه دا هر وخت چغې وایي مونږ هسې کړی مه ورځئ خلک تر څو خبرېدل هغه ټول څومره چې هغه رمه وه د ګډو چیلو هغه ټوله وله بېغمه کړې خلکو ورته یې ګوره مخکې داسې کړولو نو مونږ اوس هم دا خیال وکړو چې دا دروغ مو هسې هم کړی د دروغجن سزا رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمائے وی چې کله معراج منامی معراجو چې بره لاړم نو ما ته خدای پاک بعض څیزونه وښودل یو سړی نو د هغه په لاس کې د اوسپنې یو کونډه ده داسې کږه تیره یو بل سړی د هغه د وښکي کې دلته ورکوي او راکاږي یې دې سټه پورې دا وښکې ورته شلی او دې چغې وایي وینې ته بیږي او چغې وایي او داسې وله راکاږي چې دا دې خوا شونډه چې د دام اخوا اوچته شي او دا بله لاندې ویزانده شي نو بیا دا بل وښکي ته وله هغه کونډه واچوي دې بل ته نو راکاږي دې سټه پورې نو داسې راکاږي نبی علیہ السلام فرمایي چې دا غوښې ته جدا کړي دا لاندې شونډه لاندې لاړه شي دا بره بره لاړه شي وینې ته بیږي او دې چغې وایي نو چې دا وله وشلی نو دا بله جوړه شوي نو بیا وله دا کټ کوي نو چې دا شلی نو دا یو جوړیږي او بله شلی نه جوړیږي بیا شلی او دې چغې وایي نو ما ته تپوس وکړه قصه اوږدره خو بالاختصار چې دا څوک دی په دومره عذاب کې مبتلا دی وی دا ستا د امت دروغجن سړی دی او دی د قبر عذاب دی د آخرت هغه لا وروستو خبره ده دا دروغجن سړی چې دروغ وایي دی د قبر عذاب دروغ خو لا لویه خبره ده دروغ لویه خبره دروغو د شکل متعلق درته وایم حضرت ابراهیم علیه السلام د قوم سره مقابله راله نو قوم روان دي ځي اختر لا میلې لا نو د قوم به عادت و چې کله د اختر میلې له بتلل نو یو لوی حالو د دوی عبادت خانه و هغې کې بوتان پرات ولاړ به بلا بوتان به پکې یو غټ بوت او څه پکې واړه واړه بوتان نو دی به دا چلو که چې دی به خوراکونه میوې راوړې او په هغه حال کې به د هغه بوتانو مخې ته کېښودلې چې دا زمونږ د بوتانو مخکې پراتی دا خوراکونه و برکتي شي نو چې د میلې نه برالل نو بیا به هغه خوراکونه خوړل نو چې میلې له تلل نو ابراهیم علیه السلام ته یې ویل ته هم را سره میلې ته لاړ شه که د هغې میله به څه وه خو هغه خپلو بوتانو ته به رام رام کول حضرت ابراهیم علیه السلام ورته انی سقیم زه بیمار یم دا اوس دروغ نه دی ځکه چې ابراهیم علیه السلام ذهني مریض دی مرض دوه قسمه دی یو د وجود مرض یې سړی د وجود نه بیماری او یو ذهني مریض نو ذهني مریض دی ذهني هغه د لیونتوب نه ګورې ذهني دا سوچ کې پروت دی چې زما دا قوم ولې نه مسلمانانېږي او دا قوم مې ټول دوزخ ته روان دی ظالمان او دا په کفر و شرک کې ولې مبتلای زما خبره نه مني دقه سوچ یې دی نو د دې نه غټه بیماري بله شته قرآن شریف کې الله حضور پاک مبارک ده فرمایي لعلک باخع نفسک الله یکونو مسلمین داسې دی وی چې ته په دې مکې په دې کافرانو پسې ځان هلاکې لعلک باخع نفسک ته جوړ ځان هلاکې ځان وجلې هر وخت په سوچ کې پروت او جاړې چې دا کافران ولې نه مسلمانېږي نو حضور پاک ته الله وایي چې ته ځان هلاکې د سوچ د وجې نه د فکر د وجې نه چې دا خلک ولې نه مسلمانېږي دقه رنګې حضرت ابراهیم علیه السلام سره دقه سوچ او دا فکر و پیغمبر سره د امت ډېر لوی فکر هغه ته خو پته چې دا سبا جهنم ته روان دی افسوس که دوزخ نه بچ شو او دی مسلمان شو او الله ول ایمان ته مخه نیغه کړه دا سوچ د پیغمبر نو دا بیمارتیا د بدن نه وه او دا روح یعنی څه دا هغه ذهني ټینشن چې ورته مونږ وایو زه به دا معنا وکړم ذهني ټینشن ورته ټینشن دنه بیمار دی د قوم پسې خفه دی چې دا ولې رانه بل طرف ته روان دی نو خبره
چې وایي زه بیمار یم، نو په ظاهر کې چې یو سړی وایي زه بیمار یم او دی په سوچ کې پروتي د بچي د وجې نه، د قوم د وجې نه، د ښځې د وجې نه، نو دا خبره دروغ ده که رښتیا راته وایه اوسه رښتیا ده. پیغمبر نه دروغ نه ویلي کېږي، پیغمبران د ګناه نه معصوم دي. دا زمونږ د اهلسنت والجماعت عقیده ده، پیغمبران د ګناه نه، پیغمبران مخکې معصوم دي، وروسته معصوم دي، پاک دي بالکل. نو خبره دروغ نه ده، رښتیا ده، خو شکل یې ټیک نه دی ظاهر کې. ځکه ظاهر کې چې څوک وایي زه بیمار یم، د هغې خو دا معنا چې ظاهر کې بدني بیمار یم، ګوره شکل ټیک نه دی، شکل ټیک نه دی، نوره خبره دروغ نه ده. هغې پې دا ګمان وکړو چې دی به هم ظاهر کې چې تبه به وي یا ټوخېږي به، هغې پې دا ګمان وکړو. یوه شوه. دویم چې بیا دا قوم یې لاړ میلې له ابراهیم علیه السلام، خو په دې سوچ کې و چې دا به کله خدای وباسي، تبرګی یې را په اوږه کړ او د هغوی چې هغه کم حال او عبادت خانه و او دا بوتان پکې ولاړو، په هغوی راغی او چې څنګه راغی نو له اول هغه بوتانو ته نیغ نیغ وایي، خوراکونه خو یې مخکې پراته وو که نه، ما لکم لا تاکلون، دا ډوډۍ راته مخکې پرته ده، کمبختیانو ولې نه خورئ؟ دا خوراکونه لا قسم قسم میوې دي، سیوان هغه زمانه کې چې کم میوې وې، دا ولې نه خورئ؟ ما لکم لا تنفقون، ظالمانو خبرې را سره ولې نه کوئ؟ څه خو ووایه که نه چې یا ټوخېږو یا م زکام دی یا ماړه یو، نو څه خو خولې نه وباسئ که نه، خبیث بچو غږ نه کوئ. نو بس تبرګې ورسره پې شروع یې وکړه، ټسه ټوسه، نو چا نه سر ماتوه او چا نه اوږه ماتوه، ټولې دړې وړې کړل، ډکرې ډکرې یې کړل، او چې کوم پکې مشر بوت اوږد هغه تبرګې یې راواغېسته، هغه ته یې په د اوږه کې ویزان کړ. هوښیارتوب د ابراهیم علیه السلام. الله قرآن شریف کې فرمایي ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل وکنا به عالمین، وی دله موږ د ماشوموالي نه پویه ورکړې وه، موږ ته پته وه چې دا د پویې مناسب دی، موږ ته پته وه. الله وایي تبرګې هغه مشر کاکا له په اوږه کې ویزان کړ، چې کوم مشر بوتو دروازه بنده کړه او بار راووت. هغه نمرود او د هغه قوم چې دغه نه رالل د میلې نه او ورالل چې اوس به زمونږ هغه خوراک خو برکتي شوي او په حال دا ننوتل چې وی کتل خدایان یې ټول ټکوسه ترې پراته دي، دړې وړې پراته دي. اوهو دا څو شو؟ من فعل هذا بآلهته، دا زمونږ خدایانو سره دا لوبه چا کړې ده؟ دا چا کړې دي؟ زمونږ ټول خدایان یې بېغمه کړې دي. نو هغې ته خو پته وه سمعنا فتى یذکرهم یقال له ابراهیم، دا یو هلک دی چې زمونږ دا بوتان په بدو یادوي او ابراهیم یې نوم دی، دا به هغه کړي ورشهری ولی سیمن جاری شو. ابراهیم علیه السلام یې گرفتار کوری وست او بادشاه هم ولاړ دی، وزیران هم ولاړ دی، ټول دی. لاول ته تپوس کوي، ګوره معلومات ته کوي، بې نیټې غزار پې نه کوي، معلومات ته کوي. زمونږ د خدایانو سره دا کار تا کړی، دومره د خره بچي دي، دومره که نه چې خدایان ورته وایې، نو بیا دا عقیده ولې ساتئ؟ ځان نشي بچ کولی، د غزار نه ځان نشي بچ کولی او تا به د بیمارۍ نه بچ کی، ځان نشي خلاصولی او تا به خلاص کی. دا څومره غلطه عقیده ده د دې ظالمانو. قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي یو ځای کې یا ایها الناس ضرب لکم مثلا، داسې دی یا ایها الناس ضرب لکم مثلا فاستمعوا له، یو مثال وی درته ذکر کوم غوږ ورته کښېږدئ. نو هغه مثال چې وروستو ذکر کوي نو هغه الله تعالی څه فرمایي ورپسې؟ ان الذین تدعون من دون الله لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وی تاسو چې دا کوم خدایانو ته سجدې کوئ نو یو مچم نشي پیدا کړل. او بیا وروسته الله تعالی فرمایي ان یسلبهم الذباب شیئا لا یستنقذ، وی که چرته مچ په د پاسه کېناځي به دې بوتاون له په سر غوړي او شاته چوله به یې سټل د برکت دپاره، دا بیا چول پې تاسو ځان نشي بچ کولی، تاسو له به څه درکړي؟ نو دا زمونږ خدایانو سره دا لوبه تا کړې ده.
نو قرآن شریف کې الله فرمایي ابراهیم علیه السلام ورته څه وایي؟ هغه ورته بل فعله کبیرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون. وی کاکا چې ټوپک چا سره ډزغه کوي، زه خو تش تور لاسې ما مشر کاکا ته غاړه کې تبرګی وی ځان دی هغه نه تپوس وکړئ چې دا بچي دی ولې وجلی دی، او دې بچو نه تپوس وکړئ، دوی نه تپوس وکړئ چې دا موږ تاسو تپوس وکړئ دا هم دې مشر کړي دي، تبرګی هغه سره دی، غوسه شوی دی دې بچو ته، نو غوبل یې پې ساس کړی دی. دا یو جواب یې ورکړ. اوس ګوره بل فعله کبیرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون، دا دې مشر کړي دي، تبرګی هغه سره دی، او دې نورو نه تپوس وکړئ دې بچو نه، که نه که خبرې کولی شي تپوس ته وکړئ چې چا وجلی البته ته ووایي. اوس دلته کې دا بل فعله کبیرهم هذا دې مشر دا کار کړی دی، ظاهري کې شکل ټیک نه دی، ځکه مشر خو دا وهل نه دی کړی کړی، ظاهري کې شکل نور دروغ نه ده خبره، په حقیقت کې دروغ نه ده. ولی دروغ نه ده؟ ځکه هغوی ته هم پته ده چې مشر غزار نشي کولی، او ابراهیم علیه السلام ته پته ده چې مشر غزار نشي کولی. دا یو الزامي غوندې دلیل قایم که چې دوی پړه کې پړه چې د هغوی د خولې نه دا ټکي وځي چې دی خو غزار نشي کولی. نو ابراهیم امقې وی تا ته پته ده چې دی غزار نشي کولی، نو دی به څنګه خاوي غزار نشي کولی، او نو بیا عبادت سره پاره کوي چې خپل بچی د چا نه نشي خلاصولی، تا بس خلاص کی. دی ورته بق بق ګورې او زه لګیم دا ټک ورسره ترې کوم او ما ته داسې هم نشي ویل چې مه کوه، نو تاله به څه خیر درکړي. لکه د ابراهیم علیه السلام په دې خبره کې مقصد دا و چې دوی راګیر کی، لیکن بیا هم د خولې نه چې کومه خبره وخته سوی بل فعله کبیرهم هذا دې مشر دا کار کړی دی. شکل ظاهر کې برابر درست نه دی، نور په حقیقت کې دروغ خبره نه ده، پیغمبر دروغ نه وایي. درې میله راشه اوسه د دې علاقې نه چې نمرود بیا اور ته وغورځه او د اور نه الله راوویسته. نمرود اډر وکړه زمونږ خدایان یې مات کړي دي، اور ته یې وغورځوې، اور یې بل کوه هغې ته یې ور وغورځاو، الله اور پې ګلې ګلزار کړه. یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراهیم یخشخ معتدل، سلام معتدل، دومره یخم نه چې دله تکلیف ورکړي، معتدل ورته وایي. نو چې راووته نو د هجرت ویزه د موږ د وطن نه وځه، نو یو ابراهیم علیه السلام دی، یو بیبي د ساره رضی الله تعالی عنها، د تره لورم وه، یو یې رواره د حضرت لوط علیه السلام. نو په یو علاقه په مصر په علاقه تېرېږي، نو او د عراق و دوی د بابل ښار عراق نه راووتل په مصر تېرېږي، شام ته ځي د الله په حکم. نو د مصر چې کوم بادشاه و هغه ارامي و، ارامي دا معنا چې پلیت و پلیت ګنده، نو هغه به د خپل پولیس والا په لارو کوڅو کې خواره کړی و چې کومه خشته ښځه نو هغه رانیسي او ماله راولی. نو چې د چا که غرور ورسره رور، نو دا خور ته راولی او ورور ته یې وایي زه په مخه دې ښه، او که خاون ورسره نو اوله وجنه بیا رور مو وجنه، ضرور به وایي چې زه خو ما دا خور ده نو چاله به مې په نکاح ورکوله، ځکه بادشاه بوتله نو خپه خبره خو ښه نه ده، خو زه او د خاون نه چې ښځه اخلي نو هغه خو طبعي ده که نه. نو که یو سړی وایي چې دا مې ښځه ده نو خاون وله وجنه، او که یو سړی دا وایي چې دا مې خور ده نو وجنه ما ښځه ترې راولې او درته وایي زه په مخه دې ښه. ابراهیم علیه السلام ته چاله وایي چې په لوی غم وړی دی داسې علاقه باندې ورلې چې اوس به څه کوې. نو دا خپله بیبي یې کېنوله په دې خبره اوس ځان پوه کړې. بیبي ته وایي وی تا ته پته ده چې نن په دې علاقه کې زما ستانه بغیر بل مسلمانان نشته، یو ته مسلمان او زه مسلمان یم، ته مې ښځه زه دې خاوند یم، دواړه یو بل سره مسلمانان، نو ته زما د اسلام خورې ګورې. ګوره مخکې نه یې پوه کړه، هر ښځه خاوند د اسلام، انما المسلمون اخوة، قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي مسلمانان ټول خپل منځ کې سره رونه دي، او د مسلمان او د مسلمان ښځه او مسلمان سړی دا سره رور خور دی، رور خور. نو ورته مخکې وایي چې زما بخاري شریف کې حدیث دی چې زما ستانه په دې علاقه کې بل څوک مسلمانان نشته، نو ما تا سره د اسلام او د ایمان رور خور یو. نو زه به دې پولیس والاو ته وایم چې دا مې خور ده، ته مې دروغجن نه کې ګورې، که تا نه هم تپوس وکړي نو وایي دا مې رور دی. هلکه دا خبره په حقیقت کې پوه کړه، نو دا خبره ټیک ده او که ټیک نه ده وایه، ټیک ده که دروغ خو نه ده.
لیکن شکل ټیک نه دی. شکل هغې دې تپوس وکړه دا سړی دې څه دی؟ دا مې رور دی. نو خبره ټیک وه، د هغې مقصد دا و د هغه توریه والا قسمونه دي. مقصد یې دا و چې دا مې دیني رور دی او پولیس والاو پې دا ګمان وکړه چې دی خپل حقیقي رور دی. نو خبره یې دروغجنه نه ده، حقیقت کې ټیک ده خو ظاهر کې ټیک نه ده. دا درې خبرې شوې. څو خبرې شوې؟ زه بیمار یم، مشر کاکا دا وال کړي دي، او دا مې خور ده او دا مې رور دی. دا قسمه خبرې کول. اوس تاسو په دې خبره ورسېدی چې دا په حقیقت کې دا خبرې دروغ وي؟ ما حقیقت کې دروغ وي؟ ما پوه کړی تاسو. خو ظاهر کې دا درې والا خبرې شکلونه چې دي دا ټیک نه دي. دا دروغو سره شکلونه دروغو سره مشابه دي، حقیقت کې دروغ نه دي. ګورې مخکې درته وایم پیغمبر خدای دروغو نه محفوظ ساتي، پیغمبرۍ نه مخکې مرستم. اوس راشه دې خبرې له اوس د قیامت په ورځ باندې په بخاري شریف کې اوږد حدیث دی، حساب کتاب به نه شروع کېږي. نو دا خلک به ټول په تکلیف کې پراتی چې خدایا دا انور پښتانوي که انور به وي نیزه ورشي. تباه شو. په خولو کې به دا خلک څوک د نامه پورې، څوک د کونډو پورې او څوک د مرۍ پورې به په دې خولو کې جب جب پراتی. نو دا چې کوم خیاران دي دنیا والا دی به وي راځئ چې د پیغمبرانو له په جرګه لاړ شو او الله حساب کتاب شروع کی. نو دی به لاړ چې حضرت آدم علیه السلام له اولاد دی په غم کې پراته دی، په خولو کې جب جب پراته دی. مهرباني وکړه الله ته درخواست وکړه چې حساب کتاب شروع شي. بیا به سره خپل کار کېږي، وروستو جنت دی او که دوزخ دی، خو چې دې غم نه خو خلاص شو. آدم علیه السلام به ورته څه وایي؟ هغه ورته وایي نه زه یې د اونې نه منې کړی وم چې ګوتې به نه وروړی، او ما د اونې له ګوتې وروړې دي. او ان ربي غضب غضبا شدیدا، زما رب نن ډېر زیات غصه دی. لن یغضب بعده، دینه پس به دومره سخته غصه پې نه راځي. نه دینه مخکې پې غصه دومره راغلې ده او نه دینه پس پې راځي غصه رې زه نشم ورتلی. ما ته که ده و چې تا ولې اونه ګوت پاڼه را شو کوله بیا به څه کېږي؟ وی موږ څوک وو؟ وی نوح علیه السلام له لاړ شي. دا خلک به نوح علیه السلام له راشي، هغه ته به وایي چې دا دویمه دنیا ستا نه خدای باده کړې ده او ته مهرباني وکړه. آدم ثاني ورته وایي، دویم نمبر آدم. او دا بچی دی په لوی مصیبت کې مبتلا دی او د ګرمۍ او د خولو کې جب جب دی. الله ته درخواست وکړه چې حساب کتاب شروع کړي. وی نشم کوله. دوه قول دی پکې. یو قول پکې دا دی چې ما یو سوال کړو چې کله کښتۍ نه غر کېدم نو ما د زوی دپاره و چې ان ابني من اهلي، زما زوی خو زما د اهل نه دی، بچی مې دی او تا ما سره وعده کړی چې ستا اهل به نه غر کوم، نو زوی مې دی ولې غر که؟ نو الله ورته وی انه لیس من اهلک، دا ستا اولاد نه دی. ظاهر کې خو دی بچی دی خو په حقیقت کې دی بچی نه دی، ستا په دین نه دی. نو کمان الله تپوس وکړي چې دا سوال دی ولې د زوی کو؟ بیا به څه جواب ورکو؟ الله دومره غصه دی چې نه دی نه مخکې دومره غصه شوی دی نه به دی نه پس دومره غصه شي. وی موږ څوک وو؟ وی ابراهیم علیه السلام له لاړ شي. دا خلک به راشي ابراهیم علیه السلام ته به ودرېږي. ته د الله ډېر مقرب پیغمبر یې، ډېر مقرب او ډېره زیاته مینه یې در سره کړې ده. ته مهرباني وکړه الله ته درخواست وکړه چې د حساب کتاب الله شروع کړي. اب ورته څه وایي؟ وی درې خبرې رانه د خولې نه هغه اوتې دي، درې خبرې رانه د خولې نه هغه اوتې دي چې ظاهر کې شکل ټیک نو. ګوره دروغ نه دي خو ظاهر کې شکل یې ټیک نه دی. نو کمان الله تپوس وکړي چې دا دې ولې وې؟ توریې وې بعضې او ظاهر کې شکل یې ټیک نو زه به خدای له څه جواب ورکوم؟ دا کار نشم کولی ما نه پس موسی علیه السلام له ورشي. دومره خطرناک شی دی دروغ، دومره خطرناک. ابراهیم علیه السلام دروغ د کذب اطلاق په حدیث کې شوی دی خو هغه په اعتبار د صورت د شکل ټیک نه دی، شکل د دروغو دی، په حقیقت کې دروغ نه دی. خو بیا به ابراهیم علیه السلام دومره یریږي چې د خدای په دربار کې به سفارش نشي کولی. شکل د دروغ، حقیقت کې دروغ نه دی. او موږ په حقیقت کې دروغ وایو نو خدای دې په قیامت کې بیا عمل شي. نوح ابراهیم علیه السلام پیغمبر دی، د خپل قوم سفارش به کوي. د اسماعیل او د اسحاق پلار دی علیهم السلام او په اولاد کې 4,000 پیغمبران پیدا دي او نبی علیہ السلام بچی دی.
دومره په یره ده دروغ هم نه دي ویلې شکل د دروغو د هغه دریو خبرو دروغ نه دي او بیا هم یریږي د قیامت پر ورځ چې الله مې رونه نیسي نو مونږ خو هغه شکل غوځوي چې مونږ خو هغه هر څه ټول دروغ او دروغ او دروغ او دروغ څه به کېږي راسره خطرناک جرم دی دروغ یو حدیث بعضې خلک دروغ دی له وایي چې خلک وخاندي هغه خطرناک ویلون لمن یحدث هغه انسان چې خبرې کوي څه دپاره کوي چې خلک پې یضحک به الناس چې خلک پې وخاندي وایي دا د خدای هلاک کړي دله هلاکت دی وایي څومره لوی جرم او رسول الله مبارک فرمایي وایي باید سړی رښتیا ووایي نو بیا رښتیا ووایي نو بیا رښتیا ووایي نو رښتیا وایي او دروغ نه وایي نو الله فرشتو ته اعلان وکړي چې هلته یو کتاب دی د صدیقینو د صادقینو د رښتونو خلکو ته د نوم په هغې کې ولیکئ نو چې بیا دې فرشتې یادوي د صادق او د رښتونې په نوم یې یادوي او بل سړی دروغ ووایي الله وی صبر ورته وکړئ بیا دروغ ووایي بیا ورته صبر وکړئ بیا دروغ ووایي بیا بس الله وی د هغه دروغجنو په رجسټر کې وله نوم ولیکئ نو چې فرشتې یې یادوي نو فلان کې دروغجن په هغه نوم یادېږي دروغ خطرناک جرم ډېر خطرناک دا چغلی چې خلک خوري دا هم دروغ وایي که نه چغلی خور دروغجن یې که نه رښتیا خو نه وایي دروغجن یې عموما کله شیطانت په رښتیا مو کې پر دې خبر خو اکثریت دروغجن یې نو چې بیا کله حضور پاک مبارک مدینه شریفې ته تشریف راوړه یوړه نو هلته په سن 7 هجرې کې د مدینې یهودیانو په نبی علیہ السلام کوډ او کړه جادو یې پې وکړه لاول په خیبر چې کله فتح شو په سن 7 هجرې کې نو په حضور پاک مبارک له یو ښځه ولمسوله زینبی نومو وی ته دعوت وکړه او په کچک غوښه کې نبی علیہ السلام ته زهر واچوه نو هغې ډوډۍ وکړه او په غوښه کې زهر واچول صحابه و نبی علیہ السلام مبارک ناستی هغې ته لږه غوندې خولې ته کړه فوراً یې نوړی واپس کړه ملګرو ته ویې دا غوښه مه خورئ په دې کې زهر اچولی شوي ده ښځه یې راوغوښته زینبې نوم وی تا په دې ډوډۍ کې زهر اچولی دي وی صاحب تا ته چا الو وی ما ته دې نوړی الو چې دا لاس کې مې پرته ده دې خبر کړم او څه تپوسونه پکې نور مو شو قصه اوږده ده وی او صاحب ما پکې زهر اچولی دي وی دا دی ولی اچول وی ما وی که دروغجن پیغمبر درنه به خلاص شو او که رښتونی پیغمبر نو تا ته نقصان نشي رسول نو بیا هغه ښځه حضور پاک معاف کړه خو یو صحابیو حضرت برای ابن بشر ابن معرور رضی الله عنه هغه د هغه زهرو د لاسه شهید شو د هغه لږ تیر شوي نو د هغه په قصاص کې هغه ښځه بیا مړه کړه دا سکیم هم ناکام شو د یهودیانو د دې نه مخکې یو سکیم چلولی په مدینه شریفه کې په حضور پاک یو ځای کې د دیوال شاته کېنولی او بره په سړی کېنولی وي د میچنې پلې ورکړی وي دا به پرې راوغورځی د هغې نه خدای پاک حضور پاک محفوظ کړ د هغې نه مخکې یو بل سازش چلولی سره د دې نه چې دوی میثاق مدینه کړی و د حضور پاک سره وعده کړې وه د هجرت نه پس چې موږ به په یو بل حملې نه کوو یو بل ته ضرر به نه رسو او یو بل د دشمن مرسته به هم نه کوو لیکن دی لاړل مکې ته او د مکې کافران یې راپار کړل په نبي علیہ السلام پسې او د بیت الله په غلاف لاندې قسمونه وخوړل وی تاسو د بار حمله وکئ او موږ به دننه نه وکړو مسلمان به ختم کړو خدای پاک حضور پاک له برې ورکه او یو خندق یې وکنه غزوه خندق کې نو دا یهودیان د مسلمانانو زه به ویم ازلي دشمنان دی ګوره نو دلته یو بل سازش جوړ که د میچنې پلې راغورځو پکې ناکام شو زهر یې واچول پکې ناکام شو د مکې 10,000 کافر په مسلمان راواچول د هغې نه خدای مسلمانان محفوظ کړل نو اخیري حربه و استعمالی په مدینه شریفه کې یو منافق و د یهودیانو دوستو لبیدی نومو
د پلار نوم یې اعصم دی او یو قبیله د بنو زریق د هغې سره تعلق لري. هغه له پیسې ورکړې یو څو اشرفې، وی دا واله په پیغمبر علیه السلام کوډه وکړه جادو. هغه په څه طریقه د حضور پاک د سر مبارک ویښته را پیدا کړل. هغې له 11 غوټې ورکړې او د ګنډلو ستنې پکې ومنډلې او د حضور پاک هغه ګومنځه مبارکه چې سر به یې پې ګومنځه د هغې غاښې پکې ومنډل او مومې تې د شمې دا تاو کړل او د کجورې په دې سر کې یو پوزکې غوندې وې، دا غونچک پکې چې کچۍ بندي چې اوس پړدلی شي نو اخوا شي، هغې تې تاو کړل. او په بنو زریق قبیله کې یو کیري بیر ذی اروان یا بیر زروان، هغې کې د یو لاندې تیږې لاندې دا کوډه خښه کړه. دی یو حربه وه چې یو کوډه وکړو. بی بی عائشہ صدیقہ فرمائی وی نبی علیہ السلام باندې اثر شروع شو. یو کار به نو کړی یې به وی دا مې جوړ کړی دی او یو کار به کړی وی به وی دا مې جوړ نه دی کړی. لګي په وجود مبارک کې درنواله پیدا شو. نور داسې اثر په نه دی شوی چې کټ ته غورځولي. په دې درمیان کې خپل منځونه باقاعده کړي دي، جهادونه پکې کړي دي او خپل تبلیغات یې کړي دي او وفدونو سره ملاقاتونه کړي دي. خپل درس و تدریس د احادیث او د قرآن جاری ساتلی دی، صرف لږ په وجود یې درنوالی و. نو یو ځل ودو نو د خوبه راپاڅېد. نو په بخاری شریف کې راځي بی بی عایشې ته فرمایي وی عایشې وی ما له خدای د خپلې بیمارۍ علاج راک. یا څنګه؟ وی 2 فرشتې رالی، یو جبریل علیہ السلام او یو میکائیل علیہ السلام. نو یو می سر ته کېناست او بل می خپو ته کېناست. نو دا یو فرشته د بل نه تپوس کوي وی په دې سړي څه چل شوی دی؟ وی په ده کوډه شوې ده. ګوره حضور پاک ته اورئ، دا قانون دی چې پیغمبران چې ودي نو سترګې ودي وي خو زړې بیداري. زمونږ په شان خوب یې نه ګورئ، زمونږ په خوب او دس ماتیږي او د پیغمبر په خوب او دس نه ماتیږي. هغه ته پته د هغه زړه بیداري. تنام عینهم ولا ینام قلوبهم. هر څه یې واورول، په ده کوډه شوې ده، چا پې کړې ده، لبي ده او د هغه لوڼو په څه کې کړې ده، د دې د سر مبارک په ویښتو کې دا کوډه یې کوم ځای ښخه کړې ده، دا په بیر ذی اروان کوي کې، دا به په څه ختمېږي؟ په دې دواړو صورتونو. نو حضور پاک مبارک هغه کوي ته لاړ، نو کوډه یې راوویسته. د وروڼو ویښته له چې څوک غوټه ورکړي نو انجینیر او ساینسدان یې بیا نشي سپړدلی. داسې ده که نه؟ لیکن چې کله به هغه چوف کړې حضور پاک به وفرمایل قل اعوذ برب الفلق او چوف به یې کړې نو غوټه به په خپله کولو شوه. من شر ما خلق چوف نو بله به کولو شوه. 11 غوټې کولو شوې. د ګنډلو ستنې او د ګومنځې غاښونه یې تې وغورځول او چې واپس راغې نو عایشې ته فرمایي وی عایشې وی وجود مې داسې کولو شو لکه چا چې څوک تړلي و پرېنیزي. وی عایشې وی که هغه اوبه دې لیدلې وې چې کوم ځای دا کوډه ښخه وه، وی د هغې کوي اوبه داسې وې لکه نکریزې چې بنده خشتي کی، داسې څښا بینې کو ټینګې وې. او د کوي په غاړه چې کوم د کجورو باغ و د هغې بوټي داسې و لکه د شیطان د سرونو په شان دی. مونږ چې د بدشکله شي تشبیه ورکوو نو مونږ یې د سپي سره ورکوو، دا مخ یې د سپي په شان دی یا د خر په شان. او عرب وی که ان رأسه رأس الشیطان، وی دا سر یې لکه د شیطان په شان دی. نو وی بوټي بدشکله او د کوي اوبه د نکریزو په شان بین کو ټینګې وې. علما د دې نه معلوموي چې د سحر او د کوډې اثرات دا په نباتات او جماداتو مګورې کېږي. بی بی عایشہ وی صاحب دی خلقو له سزا نه ورکې؟ وی عایشې داسې من لا جوړ کړم نو مخلوق ته ولې ضرر ورسوم؟
ډېر ښکلي خوی زمونږ ښکلي پیغمبر له الله ورکړی هغه دې زمونږ خدای پاک نصیب کړي. نو دا دوه صورتونه د سحر دم شو. اوس دې ته څوک تکرار النزول وایي او علما لیکي محققین وي نه تکرار النزول نه دی، اصل نازل په مکه کې دی. دا نسخه شوه د سرکشه پیری او د شیطان علاج دی، هغې نه به دې پې خدای بچ کوي. لیکن دا یاد دهاني شوه. دی ورته یو بل خاصیت د دې دواړو صورتونو خو چې دا د کوډ او د سحر او د جادو د پاره دم هم دی. دم منې که نه منې؟ اوس پکې داسې خلک راوتې دي چې دمونه هم نه منې. په دې کراچۍ کې یو ډله راوتې ده. دې کراچۍ ته زه ام الفتن ویمه، د فتنو مور ده. هر قسمه خلک پکې راوتې دي. اوس پکې یو ډله راوتې ده هغې د قبر عذاب نه منې، قبر عذاب نشته وه. او دویمه عقیده څه ده؟ تعویذونه نشته. درېیمه څه ده؟ د اولیاءو کرامت نشته. څلورمه خبره څه ده؟ وی قرآن شریف که تلاوت کې او په معنی پیږي نو ثواب پکې شته، او که په معنی نه پیږي نو ثواب پکې نشته. بله عقیده څه ده؟ وی دم پکې څه ته وی دمونه ممونه پکې نشته. دا غلطه عقیدې وانا خلق دی. قسم قسم مخلوق پکې پیدا دی. دارونو د اغیارو خلق دی. ګورئ دا کم خلق چې دته دا ګډې وډې خبرې کوي دا ټول د امریکې او د برطانیې د پسخورده او جوټې والا خلق دی. هغې پیسې ورکوي او دلته لګیا دی انتشار پیدا کوي. وی دم نشته. هلکه ولې نشته دم؟ دمونه ثابت دي. دلیل څه وایي؟ یو حدیث په دلیل کې نیسي خو دا حدیث په معنا نه پیږي. او دویمه خبره عقلی ده. دا ګورې مخکې د معتزله یو ډله تېره شوې ده د صحابو په آخري زمانه کې او د تابعینو په اوله زمانه کې. هغې به هم د دمونو نه انکار کو، وی دم پکې نشته. دا د حق خلکو هغه نظریه خلکو ته خورئ. قسم د اسلام پس خلکو راغشته ده. او دا ټوله زمونږ د خلکو کمزورتیا ده چې مونږ خپل دین ټینګ نه ساتلی. مونږ کچه ذهن وایلی، کچه شي باندې چې کم رنګ خیجی نو پې خیجي. لکه دا دیوال کچه دی، مثلا رنگ کچه دی، نو که سور ورکه سورم پې خیجي، او که شین ورکه شینم پې خیجي، او که سپین ورکه سپینم پې خیجي. داسې ده که نه ده؟ خو که رنګ پوخي لکه دا سنگ مرمر دا ماربل نو ته دې له برش ورکوه رنګ اخلي؟ نه. نو خدای دې زمونږ رنګونه پاخه کړي. صبغة الله ومن احسن من الله صبغه. خدای دې مونږ د خپل رنګ باندې رنګ کړي. مونږ څوک د امریکې په رنګ یو، او څوک د یهودیانو په رنګ دی، او څوک د هندوانو په رنګ دی، او څوک د روسیانو په رنګ دی. دا څوک وکتل؟ تاسو ټول د خپل ښکلي پیغمبر عاشقان یې که نه؟ جواب راکې. الحمدلله زمونږ په ایمان دی او زمونږ ورسره ډېر محبت او مینه ده. اوس لږ غوندې مخکې دا مونږ دا ملک پاکستان دا د مسلمانانو ملک دی که د امریکانیانو؟ جواب راکې. مسلمانانو ملک دی. دې کې امریکې والا اوسېږي که مسلمان پکې اوسېږي؟ وایه مسلمان. زمونږ دا وزیران او دا صدر او دا ټول خلق دا مسلمانان دي. فوج مسلمان، ته مسلمان، ټول مسلمانان. خنوس ګوره څو ورځې مخکې د حضور پاک په شان کې څونه ګستاخي وشو. یاد درته فلم چې کم جوړ شوی تاسو ته پته نه لګي، ما ته پته ده. تاسو هسې اورېدلی. او ما ته یو ملګري د ریاض نه ټیلیفون وکړ، هغه وی دا شی ما وکته فلم میں دا څه دی. نو هغه راته چې نیم بیان وکړه مې نور راته مه وایه بس. هغه م جړل. مې دا ولی لکه څه چل دی؟ قسم په خدای که زه راته ویلی شم چې زمونږ د ښکلي پیغمبر دونه بېعزتي شوې ده چې ده درته نه شم ویلی. د مور بیبی خطرناکه بېعزتي شوې ده، د بیبیانې بېعزتي شوې ده، د لوڼو مبارکو بېعزتي شوې ده چې زه درته بیان نشم کولی.
دومره بیزتی وشوه د ښکلي پیغمبر. د دې پیغمبر په موږ څونه احسانات دي، منه که نه منه؟ زموږ د ایمان د چاره برکته دی؟ د حضور پاک د برکته. موږ خو خدای نه دی لیدلی. موږ که خدای پیژنو را دغه مخه پیژنو. موږ ته هغه ویلي دي چې الله شته، دا قرآن پیژنو، د حضور پاک د مخه پیژنو چې وی دا په ما نازل دی. دا مونځ چې کوو د هغې طریقه ده. خدای ته موږ رسی. قسم په خدای دا لوی احسان په موږ خلاول د رب العالمین دی. دویم نمبر په لوی احسان په موږ د چا دی وایه؟ د نبی علیه السلام. دا د هغه برکات دی. نو جناب دا فلم ظالمانو جوړ کو، نو موږ لږ یو مظاهرې به تاسو هم کړي ځای په ځای کړي به که نه؟ که مظاهرې نه خیرې خو به م ورپسې کړي که نه؟ زموږ دغه وس دی، دا زموږ وس دی. لیکن زموږ په مظاهره کار نه کیږي. د حکومتونو مظاهره پکار ده. پکار دا و چې نن د دنیا حکومتونه دا راغونډ شوي وي، عرب او عجم ټول راغونډ شوي وي، او ټولو د اسلامي ممالکو صدرانو، وزیر زمانو، وزرای خارجو یو اجلاس کړی وي، په خپل پیغمبر یې ننګ کړی وي، غیرت یې کړی وي، یو اجلاس یې کړی وي او امریکې ته چیلنج ورکړی وي چې دا تا دا لوبه کړې ده، یا خو دا سړي مونږ له راکړه چې مونږ د خپل پیغمبر انتقام ترې والو، او که نه راکې تا سره زمونږ بایکاټ دی. چې دومره ویلې وي چې دا خپل سفیران دې مونږ نه واله، د مونږ نه دي پکار، او د خپلو سفیرانو ته یې ویلې وي چې د امریکې نه راځئ، بس دوی سره سفارتي تعلقات ختم دي. رونو ډوډۍ د چا په لاس کې ده وایې؟ د امریکې ده که د الله ده؟ شوق سره وایه د چا ده؟ الله ده. اوبه چا سره دي؟ پټرول چا سره دي؟ ډیزل چا سره دي؟ عزت چا سره دی؟ جون چا سره دی؟ مرګ چا سره دی؟ خدای گواه دی که د دې حکمران طبقې د دې اسلامي ممالکو دا یو دمکی ورکړه امریکې له، د دې قرآن مخکې درته په دې مدرسه کې ویم دا امریکا ستا د خپو له سلامي نه شوه نو زه به جرم درکړم. زما ستا په مظاهره کار نه کېږي، په هغې کېږي. نورونو خفه کېږي یم، سیاسي خبرې درته نه کوم، خوله مې سوځېړه. دا هرې پارټۍ چې دی، د هرې پارټۍ خو لیډر د روسته او پیغمبر مخکې دی. داسې ده که نه ده؟ لیډر روسته دی، پیغمبر مخکې دی. دې وخت کې ستا د پاکستان صدر له د امریکې دوره پکار وه؟ نه وه پکار. نو ستا صدر پاکستان لاړ د امریکې دوره له، په دې درمیان کې لاړ، او برطانیې له لاړ. نو ظالمه تر دغه د پیغمبر دشمن سره سترګې څنګه لګې؟ بدبخته ته د هغې خلکو ډوډۍ ستا څنګه تېرېږي؟ د امریکې اوبه ستا څنګه تېرېږي؟ اوباما سره ستا سترګې څنګه لګي؟ امریکنیانو سره ته په کومو سترګو مخامخ کېږې؟ تا له په خپل پیغمبر غیرت نه راځي؟ تا سره چې کوم وفد لاړ، د دې وفد له په خپل پیغمبر غیرت نه راځي؟ امام مالک نه هارون الرشید تپوس کوي، دا خبره ذهن کې واچوئ، موږ په بله بله سر شوي یو. امام مالک نه هارون الرشید تپوس کوي، څه وایي ورته؟ وی حضرت وی چې څوک پیغمبر پسې کنځلو کی امت به څه کوي؟ د امت پیغمبر ته چې کنځلو شي امت به څه کوي؟ امام مالک ورته وایي وی ما بقاء الامت بعد سب نبیها، وی دا کم امت پیغمبر پس چی کنزل اوشی وی دا امت لا جمدی گرزی، دا دی امت دا جن لسا فیده دا، دا جمدی والی گرزی. طول امت دا پیغمبر دا ناموس نا قربان شی، خدا پیغمبر عزت بچ شی، طول امت. دا زمون حالت تے ترونی پناروے کې دا لوبه وکړه، بیا پناروے کې دا چلوي مسلمان خاموش پاتې شو. نن په امریکا کې شو مسلمان خاموش، مونږ چغې ووالې، حکمران طبقه خاموش پاتې دي. خدای خبر چې بل ورځ به څه کوي. حضرت عیسی علیه السلام د دوی پیغمبر دی، دوی ورته خدای وایي، زمونږ پیغمبر دی، مونږ یې پیغمبر مانو، مونږ یې معزز ګڼو، او دا می ایمان دی چې څوک د حضرت عیسی علیه السلام حتی کو کې دا کافر دی، برداشت نشم کولی.
یهودیان د عزیر علیہ السلام سجدے کوي. دا میمان دی چې د عزیر علیہ السلام څوک هم بیدتی وکړي دا کافر دی مسلمان نه دی. نو زما پیغمبر پس ولې خندا کوي؟ 1400 کاله مخکې زما پیغمبر تللی دی او دنیا ته تعلیم ورکړی دی او داسې تعلیم یې ورکړه چې نن د پیغمبر مبارک په تعلیماتو کافر هم لګیا دی عمل کوي. دی تاسو یې منئ نو ولی مونږ له په سترګو ګوتې رامنډی. نو حکمران طبقې دی وخت کې صدر صاحب تاله د امریکې تلل نو پکا تا څنګه دی خلکو سره سترګې ولګولې؟ تا هغه ډوډۍ ته پرده څنګه مات کړ؟ تال تا هغې خلکو سره ملاقاتونه څنګه وکړل؟ دا بیکاټ خو به دې لغوندې کړی و. خدای دې زمونږ کې د الله رنګ پیدا کړي کہ دا اللہ و دا رسول رنگ راشی بیا بارسو بیا با نظام با بیا ٹک ٹاکی ٹک ٹاک. نو دا زڑی عقیدی دی اسلام خلاف خوریگی. او دویم دا دلیل نیسی چوی دم خود خلین آوا وطل دی نو چی دا خلین دی آوا وستا نو پا آوا کس زور دی. نو پا اغی زمانہ کی یو معتزلی ملاو چی دم نمانا او زمونږ د اهل سنت والجماعت یو ملا صاحبو چې دمې منه د دې مناظره راله د بادشاه په دربار کې. نو چې مناظره راله نو زمونږ د ملا صاحب دی معتزلي ته وایي ته دم نه منې؟ وی نه دم ثابت نه دی. ولې؟ وی دم څه شی دی؟ خو د خولې نه هوا وتل دی که نو د یو سړي په خېټه دړ دی نو ته ډېر پوکي ووه نو د هغه نه دړ ختمېږي یا په غاښې دړ دی او یا په سر دړ دی نو دا چې چوپ چوپ کوه پوکي وها نو په دې به څنګه د غاښ دړ ختمېږي او د سر دړ به ختمېږي؟ په پوکي کې خو پاڼه هم پې نه وړي نو دړ به پسې ختم شي. زمونږ ملا صاحب هوښیار و هغه وی راشه عقلي خبره دې وکړه او د عقل په تبر به دې وام. وی ښه دم هوا ده او هوا کې زور نشته؟ وی نه زه وی ستا هغه ښځه او ستا مور په کنځلو ورته سره خیو کنزه د بادشاه په دربار کې چې وی کنزه نو هغه معتزلي ملا چې دم څوک نه مني هغه سترګې وپړسې غصه ورغله چې دا خو د بادشاه په مخ کې زه بې عزته کړم او بادشاه ته مخ ورواړئ. بادشاه سلامت وی دی ستا بې عزتي وکړه ځکه ستا په دربار کې ما ته کنځل وکړل چې دلیل ورسره نشته نو ملا صاحب په کنځلو شروع کړ. بادشاه له غصه ورغله. بادشاه ورته وی دا کنځل دې ولې وکړل؟ وی سرمن دی او باسم دلیل د سر نشته نو په کنځلو سر شوی کنځل دی ولې وکړل؟ نو زمونږ ملا صاحب ورته وی بادشاه سلامت ولې غصه شوی؟ وی سرمن دی او باسم ته لا وی غصه شوی. وی اخر ولې؟ وی کنځل دی وکړل. وی دا خو زما د خولې نه ووته ته خو پخپله وی چې په هوا کې زور نشته نو ما خو تا په ده پسې توره نه ده راغشتې نه مې ورپسې کوتک راغشتی دی نه مې په چاړه په دا خېټه والی دی نه مې ورپسې نیزه راغشتې ده خو د خولې نه مې ووته او ته خو یې په هوا کې زور نشته که نه نو دا غصه پرې ولې شوې او ده را سترګې ولې وپړزولې؟ هوا بویا. امام غزالی لیکلي په منهاج العابدین کې چې دې ابلیس 80,000 کاله د الله عبادت کړی دی. څومره؟ 80,000 کاله. او چې یو ځلې الله ورته وی آدم علیه السلام ته سجده وکړه او دوی سیوی خلقتنی من نار وخلقته من طین زری دا اور نه پیدا کړم دا د خټې نه زه ورته سجده څنګه وکړم؟ په دې پوټینۍ غوندې هوا چې د خولې نه ووته د 80,000 کاله عبادت په اوبو لو شو. او چې یو سړی د 80 کالو کافر دی او دا وی د خولې نه ووته چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله په سچا او منتو بالله وی نو د 80 کالو کفر په ختمېږي او که نه ختمېږي؟ نو دا دی دلیل شو. دم هوا ده او اسې چوپ منتر والا هوا نه ده هغه سر اکو بکو سر سیندکو والا. پخوا ماشومان وی اکو بکو سر سیندکو غوا مې لاړه پترپکو او پلانکې او پلانکې دا هغه هوا نه ده. دا هغه هوا ده چې د خدای د کلام نه جوړېږي. ستا غاښونه او ستا په ژبه کې د خدای کلام تاویږي او د هغې نه هوا جوړه شو بار راووته. دا هغه هوا ده. د دې یو وجود دی وجود مونږ ته نه ښکاري الله او فرشتو ته ښکاري دا دم په دې وجود کې ورننوځي نو خدای پې شفا ورکوي. البته یو خبره ده
حدیث کی چرازی کی دمونه سوکا چای دیت کی توکل نشتا داغی پا مانا دا بدبخت نپیگی داغی دا مطلب دی چی سوکوی دی دم جوڑ کلم نو دا پا اللہ توکلونو که پا دمیو که دا بیا گناہ دا دا سے بنوے چی دم جوڑ کلم دا سے بوے چی اللہ جوڑ کلم دا دم رالا یو سبب گرزاو پا دی دم کی دا شفا سوکا چیوایا تو چی ڈاکٹر للار چی ڈاکٹر دا علاجو کی نو علاج ڈاکٹرو کو نو دا جوڑون کی ڈاکٹر دے کا اللہ دے نو دا ڈاکٹر پلاس کے دارو کی شفا سوکا چاہی نو دا بنوے چی دا دم مؤثر حقیقی دے دے جوڑ کرم وے بچی پا دے دم کی شفا اللہ واچولا حضور پاک دمنا چولی دی حضرت حسن و حسین معشومان نوسیه دی یوزل کینون ای بچی راشه چی دمم کم ویعیدکما بکلمات اللہ التامات من غضبه و عقابه و شر عباده و من همزات الشیاطین و یحضرون پدی چف کل وی بچی وی پدی با ابراہیم علیہ السلام خپل زامن اسحاق و اسماعیل دمول گور ابراہیم علیہ السلام هم دمونه چول او دم سره به چف مکو او د خلی مبارک نه به لګلاړې مبارک مو استلی او چې څوک مریض براغ کله کله نو حضور پاک په خپل ګوته مبارک راواغش تخله کې ودا سی وره پلاړو مبارک او د مدینه په خوره به راخ کلا او د مریض په تندی باندې به راخ کا تربت ارضنا بریقه بعضنا ليشفع سقيمنا باذن ربنا خوره د مدینه او لاړې د حضور پاک د مریض په تندی راکاګم چې الله ولا شفا ورکی یو ځل جبرئیل علیہ السلام راغی نبی علیہ السلام مبارک تا فرم عرض کئی وی حضرت بیماری وی آو وی دم در باندے واچو گورا جبریل علیہ السلام ہوتا وی واچوا وی بسم اللہ ارقیک من کل دائن یوزیک اللہ یشفیک وی دا خدای پنم دے دمو دا ہر مرض ناری دموم شفا با اللہ در کئی نو جبریل علیہ السلام دم چولے دے حضور پاک چولی دی پزانے چولی دی پا بیبیانو پا معشومانو او ابراہیم علیہ السلام دمونه چولی دی نو اس با دم منو که بنمنو آئے او پا دم کے باثر سوکا چاہی شابس مولانا اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ کتاب لکلے دی دا دمونو دا تعویزنو مطالق یو ډیر خشتخ کلی اعمال قرآنی وتوی مولانا اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ اعمال قرآنی وتوی رکوټه غوندي پټینه کتاب د ځان سره وساته هغه ډېر خپل خشته خشته دمونه دي دا قرآن شریف دمونه او دا حدیث مبارک دمونه د پکې راجمع کړی دي او پټینه غوندي کتاب لیکل دي او نو می ورته اخد اعمال قرآنی زمونږ د اکابر چې څومره دي اکابر د دارالعلوم دیوبند ناغی ټول دمونه منی دا پکې نشته چې دم نه منی ما تاسو ته وی د مولانا اشرف علی تانوی رحمت الله علیه دا دی کتابی پکې لیکلي دي په دمونو مولانا حسین احمد دا زمونږ په دیوبند په اکابر او بعض خلک وی دوی تصوف نه منی زم کم تصوف چې دوی مونږ ته خولې دیاړو څوک پیژنیم نه مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه تصوف لوی پیرو شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمت اللہ علیہ تصور لوی پیرو مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ تصوف لوی پیرو مولانا اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ تصوف لوی پیرو دا دمون دوی منتخولی دی نصبان پا نصبان اور تصوف بزرگان هم داخل کو ذکرنا و تصوف او دا طریقت مشران هم داخل کو خدای دی پا قبرون و انوار نازل کی نو اس بدم منے کمانا منے جواب را کے خدا بوائے چی دم کے سر سوکا چاہی بس خلاص شو خبر نو دا سورتون دوانا دا سحر دم شو دم اس بیارتا مختصر غند معناو کم ما در تا وقتی ہوئی چی مختصر بکم اگر طالبانو تقریر دتا نکم اگر باس وقت زائش قل او آئے پیغمبر اعوذ پنانی سم برب الفلق پر رب دا صباح پنا با پا آغا چانی سے چی آغا تا بچکولی شی نو دا طول مصیبت و تکلیف نا بچکون کے ذات سوک تیوایا اللہ رب الفلق رب دا صبا رب ستوئی دا رب پاسل کی مصدر دے پا مانا دا مربی سرا مربی چاہتا ہوئی
نو علامه بیضاوی ډېره ښکلې معنا لیکلې ده، وی چې څوک یو شی کمال ته تدریجن رسي. دا فلق اصل کې چون ته وای، نو په سبا وخت کې دا یو چون پیدا شي د مشرق طرف ته، دا تیاره اوچوي، د هغې نه لږه غوندې رڼا راوځي، هغه رڼا رو زیاتیږي په قلار تدریجن، نو ټوله دنیا روښانه شي. نو دا فلق نه چې موږ سبا معنا اخلو، دا ذکر د ملزوم مرتل لازم معنا لازمی اخلو. نو دا سبا دا تیاره چا ختم کړه؟ راکه جواب. دا سبا چا پیدا کړه؟ او دا سبا چې رو کمال ته ورسو ټوله دنیا روښانه کړه، دا چا روښانه کړه؟ دې ذات ته رب الفلق وایي. داسې بل څوک نشي کولی. ټول مخلوق پر یوځای شي یوه کوټه کې به لږه رڼا پیدا کړي، بس هم چې لوډ شیډینګ نه. او الله چرته د خدای په انور لوډ شیډینګ رانه، نه پټرول کم شو نه ډیزل کم شو او نه دغې څیزونو ته حاجت شته. نو دا طالبان دلته سوال کوي، وی خدای پاک خو یوازې د سبا رب نه دی، د هر شي رب دی. دلته د دې فلق دا تخصیص والی وکړه. نو وی دې کې ډېرو خبرو ته اشارت دی. یو دا چې نبی علیہ السلام ته اشاره ورکوي چې د پیریانو شیطانانو د سازشونو تیارې به دې ختم شي او د امن رڼا به راشي، د امت نه به د کفر او د ګمراهۍ تیارې ختم شي او د ایمان او د هدایت رڼاګانې به راشي، او تا نه به د سحر تیاره ختم شي، د روغ صحت رڼا به راشي. او بعض علما وی داسې خلک هم شته چې هغوی د سبا عبادت کوي. نو اشارت شو چې ګورې سبا ته سجدې مه کوئ، دا سبا هم یو رب لري، هغه رب ته سجدې وکړئ. او بل د سبا دا وخت برکتي دی، وجه د تخصیص اعدام ده. مولانا روم صاحب رحمت الله علیه یو واقع نقل کړی، وی دا سپی هم 6 میاشتې کې لنګېږي او ګډه چیلې، د دواړو موده د لنګانه یو شان ده. نو چې سپی لنګه شي نو 10 شل بچي راوړي، او ګډه چیلې چې لنګه شي یا یو بچی راوړي یا 2 بچي راوړي. پیداوار د چا زیات شو؟ جواب راکې د سپی. الالیږي څوک څه شی؟ ګډه چیلې سپینه الالیږي. په حج کې تقریبا کم از کم اجیان 50 یا لکۍ دومره خو ګډانه لال شو. او په دې قربانو کې په دې وطنونو کې سونه لالیږي، او په دې خاریو کې په دې هوټلو کې سونه لالیږي، او سپینه لالیږي. نو پیداوار وي د سپو زیات دی، د ګډو چیلو کم. او سپینه لالی ګډه چیله لالیږي، او چې مونږ ګورو نو ګډې ډېرې دي، چیلې او سپي کم دي. ټول کلي کې چې سپي راغونډ کې یو شل ترې نه جوړېږي، او ګډه چیلې ورشه وګورئ نو رمې یې ګرځي، رمې. او په دې بانډو کې او غرونو کې هر چا کره 1 2 3 ګډې چیلې ولاړې. وی دا ولې؟ الالیږي پیداوار کم دي، سپینه الالیږي پیداوار زیات دی، او د هغې تعداد زیات شو د ګډو چیلو. مولانا روم صاحب وی دا د سبا برکت دی. اسنګه وی ګډه چیلې ټوله شپه ودی، خو چې پېشمني شي نو دا ویښه شي. ګډه چیلې تاسو ساتلي دي نو پته مام یو ځل چیلې ساتلې و، غم نه داري بز بخر. هغه ځای چې په شلم کندي کې باران شي دلته چغې جوړې کې، خو برکتي شی دی. نو د اوله د شپې په اوله حصه کې دا ودی، او چې کله پېشمني شي نو ویښه شي، او سپې ټوله شپه منډې ووایي، خو چې پېشمني شي نو خدایوالي بیا وده پروتي. وی دا د سبا برکت دی چې ګډو چیلو له خدای نسل زیات کړی دی، او د سپو نسل یې ختم کړی. نو چې څوک سهار وختي پاسي تهجد کوي، مانځه لځي، نو د به خدای په عمر کې او په بچو کې برکت پیدا کوي، او رزق کې به هم برکت. دې وجه تخصیص. نو پناه نیسم من شر ما خلق، ادې خلقه مفعول به نه ذکر شوی، تعمیم ته اشارت دی. د ټول مخلوق د شر نه پناه د الله په ذات نیسم. دې نه پته ولګېده چې د ټول مخلوق د شر نه بچ کوونکی څوک دی؟ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. وی که ضرر د تو رسیبې د الله نه دی، بل څوک نشي بچ کولی. یریدک بخیر، او که الله راته خیر رسی، فلا راد لفضله، د خدای خیر څوک نشي اخوان کولی.
ومن شر غاسق تنانسم د شر د تیارې شپې نه اذا وقب چې خوره شي. اصل کې غسق ډکوالی ته وای او وقوب داخلېدو ته وای. نو تیاره شپه چې د تیارې نه ډکی او په هر ګوټ کې داخلی نو بس خوروالی معنا شنو. دا د تیارې شپې او د ډکوالي ذکر یې تخصیصې والی وکړه. عموما چې څوک چا د سکیم سازش جوړی دا خو د هغې علاج دی که نه، نو د شپې په تیاره کې چې ښه تیاري. ساحر چې په چا کوړه کوي نو تیاره شپه کې کوي. دشمن چې په چا حمله کوي په تیاره شپه کې کوي. که څوک غل ډاکو حمله کوي په دې کې کوي. دې وجه نه تخصیص شو. او پناه نیسم د شر د هغې نفسونو نه نفوس په مقدر کوم چې پوکي وي په غوټو کې. دې نه څوک مراد شو؟ کوډګر او ساحران. تخصیص وجه همدا ده چې دا د کوډ او د سحر دم یا د سرکشه پیریانو شیطانانو دی هم پوکي وای. حدیث کې راځي وی دلته کې د سټ باندې دا شیطان پیشمنی کینی نو تعالی پوکي درکوي او درې غوټې م ورکوي. علیک لیل طویل فرق اوږده شپه ده اوږده شه. دا پوکي وای. او پناه نیسم د شر د کینهګر نه چې کینه راښکاره کړي. حسد څه ته وای؟ دا کینهګر ته وای. کینه څه ته وای؟ تمنی د هغه پښتو کې به ویم تعالی خدای او نعمت درکه زم دا نعمت د ولې دی؟ تمنی و زوال النعمت عن المنعم علیه. دا دی ښکلی ولې دی؟ دا د بچی ولې دی؟ دا مال ولې دی؟ نورونو دا نعمتونه چا ورکړي دي؟ جواب راکې. نو چې ته دا ولې دي نو دا تا خدای سره جنګ وکړ. د خدای په کار دی اعتراض وکړ. نو تا ته د خپل عقل او پویه د خدای نه زیاته ښکاره شوه. نو څومره لوی جرم دی. یو غبطه ورته ویره بیا کې پسخېدل اجازه ده. پسخېدل تعالی خدای مال درکړه زه هم ستا دی خدای نصیب کړي زما دې خدای داسې وکړي. نو که په ښه کې چاته پسخېږي نو ثواب دی او که په بدو کې پسخېږي نو ګناه ده. یو حدیث کې راځي په لیلة القدر هغه خاص وخت کې خدای د هر چا دعا قبلی خو د حسدي دعا هغه وخت کې خدای نه قبلی. او د عرفات په میدان کې ګناهګارم خدای بخي خو حسدي سړی التم خدای نه بخي ځکه دې خدای سره جګړه کوي. اذا حسده ولې وای چې کینه ښکاره کړي ځکه چې پټی خو ضرر یې دته دی چې ښکاره کړي نو بل ته ضرر رسوي. نو د دې تخصیص په دې وجه شو چې یو خو د حسد علاج ډاکټر ساینسدان انجینیر سره نشته خدای به دې بچ کوي. بل بنا د کوډې او د دې سکیمونو سازشونو په حسد ده. دویم صورت قل وایه پیغمبر اعوذ پناه نیسم برب الناس په رب د انسانانو. او که ذکر د خاص مراد تینا عام اخلی نو بیا به رب د مخلوق اخلی. دا دې ټولو انسانانو رب څوک دی وایه؟ یعنی دا انسان لاول نطفه و د مور په ګېډه کې. وان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. یو نقشه الله ذکر کړ پورا بوډاوالی پورې لاول نطفه وا بیا د وینې ټوټه شوه بیا د غوښې ټوټه شوه بیا د خدای انسان پیدا کړ. دا ښکلی انسان د مور په ګېډه کې لوی کو بار یې راوویست او څونه ښکلی ماشوم له اول خلپوسې کولې بیا وګرځول لوی شو. رښتیا ووایه دا چا کړي دي؟ جواب راکې. د رب الناس ملک الناس. داسې به نه وي چې بادشاه د خلکو دی او دا خبر نه دی عطف بیان دی. ښه پناه نیسم په رب د خلکو پناه نیسم په بادشاه د انسانانو او پناه نیسم په معبود د انسانانو. دا ناس و اشرف المخلوقات دی ځکه تکرار وکړو. او یا وي د لومبي نه ماشومان دی ربوبیت تی قرینه ده زیات تربیت تاغي محتاج دی. د دویم نه ځوانان دی وي د ملک په قرینه ده ځکه ځوانۍ سره د بادشاه تعلق ځوانۍ سره دی. او دریم نه انسانانو نه بوډاګان مراد دي. الہ په قرینه ده ځکه په معاشره کې زیات عبادت بوډاګان. دا درې صفتونه هم ګورې د الله دي دې کې به هم شرک نه کوي. شرک فی الربوبیت رب یو د بل شته او حقیقي بادشاه یو د بل شته او د عبادت لایق بې د الله نه بل څوک شته نشته. دا درې صفتونه شو. نو پناه نیسم من شر الوسواس
وسواس اس په مصدر په معنا د موسوس دی یا ذی وسواس. وسواس څه ته وایي؟ دلته حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي وی دې زړه ته یو شیطان ناست دی هغه ورته شر ورچوي، بل خوا فرشته ناسته را خیر ورچوي. کوم شیطان چې ناست دی هغه ته وسواس وایي، هغه القاء الشر چې شر چې هغې ته وسوسه وایي. کومه فرشته چې ناسته را هغې ته ملهم وایي، او چې کوم خیر ورچي هغې ته الهام وایي. خلک نه وایي وی دا یو له مې وایي چې داسې وکړه بل له مې وایي چې داسې وکړه، نو له خو یو د شر د وسوسې چونکې نه ذی وسواس یا موسوس الخناس چې رستو کېدونکې دا ولې وایي د دم درته وښاو. ما یو مقتدي و هغه بیا را شیطان ډېر لوی رزیل دی وی دا که په ګوتو راغی چې څه به ورسره کوم، خو په ګوتو نه راځي رد کې پټ دی. نو ان الشیطان یجري من الانسان مجرى الدم، حضور پاک فرمایي په دې رګونو کې داسې وینې سره ګډ ګرځي. نو الله وایي چې ټیک ده چې پټ تې رانیوی نه شي او پټ دشمن قبضه کول ګرانی، خو دم خیم ان کید الشیطان کان ضعیفا. الخناس د خدای ذکر چیو کې بیا تختی ګورې د الله نوم چې والی بیا پنجې او باسی. الذي یوسوس دا هغه شی دی چې وسوسه چی فی صدور الناس پسینو د خلکو کې مراد ته نظرونه دي. او دا دوه ډلونه دي من الجنت، یو د پیری د ذات نری یو د انسان د ذات نه. نو شیطانان څو قسم شو؟ دوه. د پیری د ذات نه هغه ابلیس ته د کنیکی پیریو والجان خلقناه من قبل من نار السموم، او بعض د انسان د ذات لري دین دته مختلف وسوسه کی عقیده د خراب دواړه خطرناک. د ابلیس او شیطان دې در باندې مهنت کوي په مختلفو طریقو خلق غر کوي.